تفسیر القرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله حائب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. د سورة بقره دویمه حصہ شروع او په دویمه حصہ کې د احکام بیان شروع. نو په دې باره کې مخکې د روژې باره کې احکام بیان شو، نو اوس د حلال مال د خوړلو بیان کیږي. علماء کرام وایي د حلال مال دا برکت دی چې څوک چې حلال مال خوري نو هغه ته بیا نیکی کول آسان دي او هغه بیا د ګناه نه پرهیز کول هغه آسان شي، او څوک چې آرام خور وي نو هغه ته بیا نیک کار کول ګرانېږي او ګناه ورته آسان وي. بله بدبختی دا ده څوک چې حرام مال خوري نو د حرام خور سړي داغه الواد اکثره بدعمله او نافرمانه وي، او څوک چې په الواد باندې حلال مال خوري نو دا هغه الواد نیک عمل راځي. الله رب العزت فرمایي ولا تاكلوا اموالکم، الله یې مخوري مالونه بینکم بخپل منځونو کې بالباطل په غلطو او نارواو طریقو سره. باطل هر هغه طریقه چې د شریعت نه خلاف وي هغه باطل ده. هغه به څنګه طریقې وي؟ هغه لکه د مثال په تور باندې غلا شو، غلا باندې پردی مال خوړل دا ناروا او حرام دي. دویم ګډون یا ملاوت کول، لکه د مثال په تور باندې په شودو کې وبګړي کې، یا د مثال په تور باندې په غوړیو کې بازاري غوړي لګټ کې، یا د مثال په تور په شاتو کې بورا غړه کې. دغه شان ټول دا ګډون دا ناروا او حرام دي. هم دغه شان ته دوکا ورکول چاته حرام دي. په دوکا چې د کوم مال د چانه واخیستلو هغه حرام دی. لکه مثال په تور ته یو چاته وای چې دا مال دا جاپاني مال دی او هغه جاپاني نیوي نو دا حرام دي. دا رنګه نور قسمه قسم دوکي دا ناروا دي. او دغه رنګه غصب ناروا دی چې چانه په زور باندې یو شی واخلي، دغه په خوخه نوي ته په زور ته نه واخلي. حتی چې علماء دام ویلي دي چې کچرته یو دوه انډیوالان وي او یو انډیوال د بل انډیوال نه یو شی واخلي او دا سی ورته وي چې دا ما ترا کاغه وي نه هغه خوخه نه خو بس نه واخلي، نو وای دغه شی چې دام ناروا دی. او دغه رنګه رشوت هم ناروا دی او دا رنګه سود هم ناروا دی. دا ټول باطلې طریقې دي. نو دې ټولو نه الله رب العزت دلته منع کړی دا چې خپل منځونو کې مال په باطلو طریقو غلطو طریقو باندې مخوري. که حلال تجارت وي نو جایز دی. الله فرمایي ولا تاكلوا مخوري اموالکم، خپل مالونه بینکم په خپل منځونو کې بالباطل په غلطو طریقو سره. وتدلوا بها الى الحكام، او تاسو مرسوي دغه مالونه حاکمانو ته، مشرانو د حکومت ته. لکه مقصد د رشوت په طریقه باندې وای چاته مال مور کوي. اصل کې تدلو د دل ونه دل په عربی کې بوکې ته وای. نو مطلب دا دی چې دا د رشوت خورو خېټه د شیدل د کوی په شان باندې کوی ته خراب وکور کوزي. نو وای دا د رشوت خورو خېټه نه ډکی په رشوت باندې. نو مطلب دا دی چې خپل مالونه د رشوت په طریقه باندې حاکمانو ته مور کوي. ولا تاكلوا مخري اموالكم، مالونه خپل بینکم په خپل منځونو کې بالباطل په غلطو ناروا طریقو سره. دا خبر الله څخه کوي چې په خانه ځینې قومونو د شعیب علی السلام قوم هغه به ویل چې زمون خپل مال دې چا په کې څه کار دی چې کومه سیکو سی به کو کنه. نو الله رب العزت وینا دا څنګه دا ته به الله حکم منی چې څنګه د الله حکم یې هغه طریقه باندې پیسې ګټي. اوس هم ډیر خلک دا سړي چې هغه په غلطو طریقو باندې پیسې ګټي او هیڅ د دې خبرې پروا نه کوي چې دا حرام دي که حلال دي. ګوره یو خدای یو مکمله طریقه د کاروبار غلطه ده. د کاروبار غلطه طریقه چې ده هغه ټول مال حرام وي. او یو ځای کې چا سره معمولی دوکاو کې شی هغه ماغه مال حرام دي چې کوم تا دوکا بګی کړي چې دوکا د نکړي خو حرام نه دی. کو د کاروبار طریقه حرام وي نو ټول مال حراميږي. ولا تاكلوا الله يمخري اموالكم، مالون خپل بینکم په خپل منځونو کې بالباطل په دوکي او په چل ول سره. عام وزینو کې خود څه کوي په جمعاتونو کې خلک دوکي کوي. جمعاتونو کې ډیر خلک وتا سوري دي وی د مدرسې په نوم باندې د جمعات په نوم باندې ګرځيږي پیسې ټولې هغه اکثر اغلا کوي. نو چې اوس دې کې غلا ده نور بچ کیږي. ډیر کم خلک الله ماشاءالله خلک هم شته پکې. دا د جمعاتونو د تاسو ګوري دا د قران کریم والا راځي وی قران کریمونو ګندو قران کریم ګندو او به د چنده شروع کی چې شروع کی. نو خلک چې پیسې ورکي هغه د دې لپاره ورکړي چې قران کریم په وګڼي
هغه خپل جیب کې واچي لاړ شي وسی حرام دي. دا د زمونږ وسوسو د جماعتونو ته داخله راځي نو چرای شي د ټول قران کریمونه بار کړي یو قران کریم جوړي یا دوه جوړي یو دوه درې جوړ کې هغه سم نه جوړي کنه نمونه دا تمام سره کتاب دی زمونږ د جماعت مشکات کتاب دی دا چې جوړ کړی چې په ما ساتو شکېدل دا صرف او دوکا او چرول د آرام خوري دا الله ولا تاكلوا مخرج اموالكم مالون خپل بینکم په خپل منځونو کې بالباطل په غلطو طریقو سره وتدلوا بها الى الحكام او مر سوي د مالونه حکمان او حکومت تا مشرانو ته لتاكلوا دي د پاره چې اخري فریقا نه وړل من اموال الناس مالونه د خلکو بالاثم په ګناه سره وانتم تعلمون او تاسو خپويږئ چې دا ګناه ده نو په ګناه باندې د ګناه طریقې باندې چاته مال موار کوي. اوس یو بل حکم الله بیانوي چې دا د وختونو مبارک دی او د دې وخت سره ډېر مناسب دی. هغه وخت کې د نبی له صلوات والسلام په زمانہ کې خلکو د میاشتې باره کې پښتنه کړې و. دا پښتنه داسې کړې و چې دا میاشت کله څنګه غټيږي اسمان کې سپوږمۍ کله غټه شي کله وړه شي. نو الله رب العزت ورته حکم راولې غلو چې د میاشت غټېدل وړو کې کېدل دې سره تاسو کار نشته. دا خدای الله تعالی د تخلیق کارونه دي خو دې کې خپل د شریعت پیدا ولټوي چې د شریعت په کې څه حکم دی. نو د شریعت حکم دا دی چې د میاشت سره ډېر احکام تړلي دي. میاشت سره د روزي خبره تړلې ده میاشت سره د اختر خبره تړلې ده میاشت سره د حج مسله تړلې ده ټول ور سره تړلې ودی ته وګورئ. الله فرمایي اسالونک پیغمبر دا خلق تانه پختنه کې ان الاهلتی په بار د میاشتو کې اهله جمع د هلال دا او هلال داول شپو میاشت ته وایي. په عربی کې د هر د میاشت خپل نمونه دي. اول ورځو کې چې کوم میاشت راوخی هغه ته هلال وایي. بیا چې کله لږ غټ شي 1500 تورث هغه ته بدر وایي او بیا چې کله داغه نرست شي هغه ته بیا قمر وایي. الله تعالی فرمایي اسالونک پختنه کې تانه داخل عن الاهلتی په بار د میاشتو کې قولوا یا پیغمبر هي دا چې دی مواقیت للناس وختونه مقررول دي د خلکو د پاره. څنګه لکه مثال ته چا سره کاروبار کوي تجارت کوي چې پلانې مال په کوم ورځ راورسه په کوم تاریخ پیسې په کوم تاریخ در کمام نو دا چې دا میاشت تاریخونه معلومي نو ته به دا کارو کوي. یو خدای دنیا کاروبار په دی باندې روان دی او بل والحج په دې کې وختونه دي د پاره د حج په دی باندې معلومیږي. علما وایي چې اوس زموږ اوسو په دې اوسنی دنیا کې درې قسمه تاریخونه مشهور دي. یو تاریخ چې دی هغه د عیسویانو تاریخ دی چې په ټوله دنیا باندې اوس عیسویان غالب شوي دي. اکثر زیاتو ملکونو کې مسلمانان دي خو د انګریزانو تاریخ باندې چلیږي. ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه نه بچي. نو هغه 2022 کال چې دی هغه کال دی چې عیسی علیه السلام پیدا شوی دغه وخت نه حساب شوی دی. هغه ته عیسوي کالم او میلادي کالم ورته وایي. دویم هجری کلونه دي. هجری کلونه په دوه قسم دي. یو ته هجری شمسی وي بل ته هجری قمری وایي. نو هجری شمسی کال چې په کوم کال باندې نبی رسول الله مدینه منوره ته راغلی وو دغه وخت نه چې کوم تاریخ لیکل شوی دی د ورځې په حساب سره هغه ته هجری شمسی وایي. او دویم قسم چې دی هجری قمری کلونه دي. خو علما وایي چې دا نور تاریخونو باندې چې کوم تاریخونه دي په دې سره عمل کوي صحیح ده پروا نه کوي. په کوم تاریخ چې عمل کوي ګناه نشته. خو دا شرط پکې دی چې دا اسلامي تاریخ باندې مخامخ عمل کیږي. که په اسلامي تاریخ به عمل پاتې شو نو ټول خلک ګناهګار دي. لکه مثال په تور باندې زموږ د جلال آباد کې د پاملې کې کڅ کسان په اسلامي تاریخ باندې عمل کوي نو دا نور خلک په نور تاریخونو عمل کوي پروا نه کوي. او که خدای نه خواسته په دې غون جلال آباد کې په دې غون نه پاملې کې څوک په اسلامي تاریخ عمل نه کوي به ټول ګناهګاری کوي. نو اسلامي تاریخ چې دی دا محرم صفر او ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان دا میاشتې دي. نو یو برکت د مدرسو دا چې مدرسې والا په دې باندې عمل کوي. د مدرسو تاریخ هم دغه دی اسلامي تاریخ باندې عمل کوي. نو د دې وجه نه د ټول خلکو غاړم خلاصه ده دا د مدرسو برکت دی. د مدرسو والا اکثر په هغه تاریخ عمل کوي. او که چیرته د څه وشو چې ټول خلک په نورو تاریخونو عمل شروع کی اسلامي تاریخ پریری نو بیا ټول خلک مجرم او ګناهګار دي. الله تعالی فرمایي وليس البر او ندنی کی به انت اتل بیوت چې تاسو راتللو کوي کورونو ته من ظهوریا د شاده طرف نام دا دغه زماني یو رسم او رواج او دستور چې د شریعت نه خلاف او شریعت په باندې بندیز ولګاو. هغه دا و چې مدینه کې خلکو د څه قانونو شاغوی بدا سویل چې سړی چې حج تلل شي د ګناهونو نه پاک شي. او دا صحیح خبره ده حدیث کې راغلي دي چې څوک چې په صحیح طریقې سره حج وکړي الله رب العزت ټول ګناهونه معاف کوي. دا سی وی کایو من ولدته امه په داسې پاک شي د ګناه لکه څنګه چې د مور سره نه پیدا شوی وي. دا خو صحیح خبره ده. خو هغه په کې یو خبره ده جوړه کړې و چې هغه به داسې کار کاو چې کله به هغه حج تلال چې بیرته به د حج نه واپس راتلل
نو بیا په کومه دروازه چې دی وتلې او هغه بنر نه وتلو ولی په دې دروازه باندې څه ګناګار وتلې ما او اوس خو زه د ګنا نه پاک شم بیا په دیوال لا وختلو یا بل دروازه به کوله نو د شي کوم کلیوا نو بیا ځنه کسان داسي و چې هغه حج ته تلیو او هغه بیرته په خپل دروازه راغلی نو بیا پیغور ورکاو چې دا څنګه چل دی ته خو غلط کار دی وکړه نو الله رب العزت هغه مبارک هدایتونه راولېګل چې دروازې بدلول را بدلول یا په دروازه باندې نه راتلل دا کومه د نیکی خبره نه ده نیکی خبر خو هغه د چې سړی د ګنا نه ځان وساتي دا خو رسم او رواج دی نو دی وجنا کومه دستور او کلتور چې زموږ اساسو د دین نه خلاف وي نو هغه ختمول پکار دي زموږ اساسو په دې ذهنونو باندې د کافرانو ډېر خواري کړي دا لکه زموږ د افغانستان اکثر خلکو نو تاسو واوري رادوګانو موریدلی وي وای دا نوروز زموږ کلتور دی نوروز مانځل زموږ کلتور دی نوروز مانځل په صحیح احادیثو کې په ټول مکمل دین کې زموږ اتفاق سره ټول امت څوک ځان ته مسلمان وای دا ټول امت په اتفاق سره حرام دی ټول امت څوک ځان ته مسلمان وای ولی حرام دی ځکه چې حدیث کې راغلي چې په خانه زمانو کې د کافرانو دوه اختر و یو اختر چې وو هغه به د نوروز په ورځ او د حمل په ورځ باندې او بل مهرجان به ورته د میزان د میاشت کې د میزان میاشت کې شپه ورځ سمي او د حمل په ورځ کې شپه ورځ سمي نو د پوخانه کافرانو دغه دوه اخترونه او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه په بدل کې الله موږ تاسو نور دوه اخترونه راکړي چې یو د وړه اختر ورځ او بل د لوی اختر ورځ نو موږ اوس کسان ته مسلمانان وایو نو په کار دي چې موږ د لوی اختر او د وړه اختر خوشالي ولمانځو او کسان ته مسلمانان نه وایي نو بیا خو پوخانه کافرو خبره ده دا وې زمونږ د پوخانه کلتور دی پوخانی خو زمونږ اوسو د نبی رسول الله صلی الله علیه زمانه نروسته تر عثمان ته زمانه پوري زمونږ داخله ټول کافرانو نو کدا رواج یو خو کافرو کنه خو چې کله اسلام راغی خو ټول ارض ختم شو کفر ختم شو نو چې کفر لاړو خو رواجونه هم لاړل کار چې رواجونه لاړ شي او بل د دینه په شریعت کې ښکارا منه موجود ده نو د نوروز دا هغه کول د کار نه دی او الحمدلله چې نن رسختی نشته او د ډیره مودې نه پس بیا بیرته الله رب العزت دا خبره قائم کړله چې هغه د نوروز هغه کوم رسمونه او رواجونه او د انګریزانو یا د شیعاګانو نو په خپل په دیوانه سره په خپل پوي چې کومه خبره ته کافر ډیر زور ورکاو په دې پوښتنه دا کافرو کار دی چې کومه خبره ته ډیر زور ورکاو لکه رادوګانو کې مطبوعاتو کې ګوري چې کومه خبره ته ډیر زور ورکاو په دې پوښتنه دا دین په خلاف ده کله دین په خلاف نه وي خبره ته توجه نه ورکړي الله تعالی فرمایي وليس البر او ندني کې به انت اتل بيوتا چې تعالی سورا شي کورون ته من ظهور هذا شاده طرف نام ولكن البر لكن کې من اتقى ده هغه چا د چې تقوا او پرهیزګاری وکیم او اتل بيوتا او چې راشي کورون ته من ابوابها په دروازو باندې دی آیات لاندې تفسیر معرف القرآن لیکلی دي چې لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې یو شی په شریعت کې نه وي او ته ثواب غني دا ګناه ده وې دا غران کې یو شی په شریعت کې جایز وي او ته ګناه وګڼي دام ګناه ده لکه زموږ تاسو په دې وطنونو کې ځینې شیان چې دي هغه خلک ګناه غني لکه چا سره ځینې وطنونو کې داسې رواج دی چا سره چوخ پلويږي کنه بیا مرچک نه استعمالوي وې ولې وې دې کې وې دا به سپیره کیږي ځینې کې خلک چې دي هغه چې دي په واده کې لاسونه په خدای کې لاسونه نه وینځي وای دا به سپیری کیږي زنو کې دا چرګ چې اسانو کې وای دا سپیره ده دا خبره ټولې بندي من دي دا خبره نشته دی کوم شی چې شریعت جایز کړی دی هغه ته ناجایز ولا ناروا کول دا به خبره ده الله تعالی فرمایي او تلبو تعالی شکرون ته من وابها په دروازو باندې وتقوا الله دلانا او درشه لعلکم تفلحون دې د پر چې تاسو کامیاب شئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وزدابل حکم الله رب العزت جهاد فی سبیل الله بیانوي چې جهاد کوي او جهاد سره دین ته عزت ملاويږي عزت او د جهاد مقصد صرف یو قوم یو وطن او یو ملک یو زمانہ نه ده دا نه ده چې صرف افغانستان کې جهاد او نور ځینو کې نشته نه جهاد تر قیامت پورې جاری وي نبی اسلام فرمایي الجهاد ماضٍ الى يوم القيامه جهاد تر ورځې د قیامت پورې جاری وي نو د جهاد غټه فائدہ ده چې دی کې الله تعالی اسلام ته مسلمانانو ته عزت ورکړي الله فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي د الله په لار کې الذين دا کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي ګوره هغه کافر چې مسلمانانو سره جنگ کوي هغه حربي کافر وي هغه سره جنگ کوا او یو کده سی چې ذمي کافر وي لکه مثال د مسلمانانو په وطن کې اوسېږي او ستا جزیه منري تاسو سره جنگ نه کوي نو موږ اسلام نه وځي سره جنگ وکړه اسلام دغه جنگ باندې کړی دی د کافر چې هغه اسلام ته جزیه او ټیکس ورکړي نو هغه سره اسلام جنگ نه کوي خو هغه کافران چې موږ سره جنگي چې حربي کافر دي الله فرمایي وقاتلوا فی سبیل الله جنگ کوي د الله په لار کې الذين دا کسانو سره یقاتلونکم چې تاسو سره جنگ کوي
ولا تعتدوا ظلم او زیاته مکوئ. په جنگ کې هم ظلم او زیاته نه کوي. په جنگ کې ظلم او زیاته شي دی. په جنگ کې ظلم او زیاته دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کله چې امکان وي قصدن په جنگ کې خزینه وجني، قصدن په جنگ کې ماشومان نه وجني، او قصدن په جنگ کې د چا مسله نه کوي. مسله دا مطلب چې غوونه پوزې بچانه نه غوسه، اگر چې کافر هم دی. یو داسې وی چې د شپې حمله وي، یا حدیثو کې راغلی دا چې د شپې حمله کې خو بیا فرق نه کیږي، نو د شپې خطر تیار وي هغه څوک بچ کولای نشي، باقي کې بیا مشکل نشته. خو لیکن چې د ورځې او تا ته معلوم وي او ماشومان او خزي بوډاګان دا نبی له سلام صحابه ته نشات کوي سره کار نه لري. کله چې خزي وي چې هغه جنگ کې برخه اخلي، یا داسې خزي وي چې کافرو ته کار کوي، یا داسې بوډا مشر وي چې هغه د جنگ مشورې ور کوي، نو بیا دغه وجل جایز دي. عبادت خانو کې ناس خلک هغه سره وایي کار نه لري. عبادت خانو کې اگر چې کافر عبادت خانه وي خو جنگ کې برخه نه اخلي او عبادتونه کوي، هغه سره کار ملګری. ولا تعتدوا زیاته مکوئ. کله چې د کافر مړ کړلو داغه نه پوزې غوګونه مغه سوا. او بل حدیث کې رسول نبی اسلام فرمایي چې کچېرته په جنگ کې د کافرونو مړې تا ونیولو، مړې درته پاتې شو، په مړی وګوره پیسې نه اخلي، دا ناروا دي. وې د مړی پیسې خپل ناروا دي. الله تعالی فرمایي ولا تعتدوا زیاته مکوئ ان الله بشک الله چې لا يحب المعتدين، الله محبت نه کوي د زیاتی کوونکو سره. وقتلوهم الله وجنی دا کافرانو حيث ثقفتموهم، کوم ځای کې چې پیدا کړل، کوم ځای کې چې کافرانو پیدا کړل نو وی وجنی. دا د الله حکم عام دی، دې کې دانشته چې پاکستان د افغانستان دی، کوم ځای کې چې کافر وو نو زمونږ اوسه پاکستان کې علماء هم دا خبره کوله چې افغانستان کې جنگ دی، جهاد دی، دلته نه دی. ولې نه دی؟ ځکه چې هغه زمونږ قرآني خو قرآن داسې نه وایي. قرآن وایي چې هر ځای کې کافر وو جنگ ورسره وکړه. الله یقتلوهم ويوجنی حيث ثقفتموهم، چې کوم ځای کې پیدا کړل دا کافرانو، واخرجوهم او یباسي من حيث اخرجوكم، د کوم ځای نه چې تاسو راوستلی. والفتنه فتنه چول چې دی اشد من القتل، کفر او شرک چې دا ډیر زیات سخت دی د وجلونه. څه مطلب؟ دا کافرانو اعتراض کاو چې ګوره مسلمانان صرف خلک مړ کوي، نو الله تعالی فرمایي چې دا خلک مړ کول دا رښتیا یو هغه دی، خو د دې خلک مړ نه کړي دلته د خلک را پیدا کیږي چې هغه فتنې جوړي، فتنې کفر او شرک خوري. فلا تقاتلوهم، الله جنگ مکوي د کافرانو سره عند المسجد الحرام، په نزد مسجد الحرام باندې، حتی تر دې پورې یقاتلوکم فيه چې تاسو سره جنگ نیوي کړي په دې کې. څه مطلب؟ هغه زمانو کې خو چې وا مکه مکرمه د کافرو په لاس کې وا، نو کله چې صحابه کرام صلح حدیبیه کې داغه نرسته بل کال باندې چتلل، نو خلکو دا فکر وو صحابه چې خانو الته هم د پر جنگ ناروا دی، کافر سره جنگ ناروا دی، او کوم لاړ شوی په موږ حمله وکي ټول و شهیدان کی. الله رب العزت د آیات راولې غلو الله وی چې سره جنگ مکوي، الته په مکه کې جنگ مکوي، تاسو جنگ شروع مکوي، خو کاغوی در سره شروع کړه نبی د ځان دفاع کولای شي. الله فرمایي ولا تقاتلوهم، جنگ مکوي د کافرانو سره عند المسجد الحرام، په مسجد الحرام کې حتی تر دې پورې یقاتلوکم چې تاسو سره جنگ وکي فيه په دې کې. نو فین قاتلوکم، نو کتا سره جنگ وکړو فقتلوهم ويوجنهم، كذلك دغرن جزاء الكافرين، بدله د کافرانو. خو بیا هم د الله د توبې دروازې خلاص دي. الله فین انتهوا قدیمن شو د شرک او کفر نام، فإن الله غفور رحیم، الله بیا بخون کې او رحم کوونکی دی. وقاتلوهم، الله وی جنگ کوي د کافرانو سره حتی تر دې پورې لا تکون فتنه، چې فات نشي د ځمکې په مخ باندې فتنه او فساد. مخکې چې دا خبره وکړه چې جهاد به تر قیامت جاری وي، دا ولی دا ځکه دې لپاره دی چې ټول ځمکې د نړۍ د مخ نه به فتنه شرک او کفر ختمه، او دا خو ختمېدی نشي، نو چې نشي ختمېدلی نو کا مقابله به جاری وي. نو حتی تر دې پورې لا تکون فتنه، چې پات نشي فتنه او فساد او کفر. ويكون الدين لله، چې شي دا دین ټول خالص الله د پاره، د ځمکې په مخ باندې ټول دین د الله د پاره شي. فإن انتهوا كدوی من شو فلا عدوان، الله ظلم او زیاته نشته دی الا علی الظالمین، مگر په ظالمانو باندې دی. تفسیر القرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. خدا اوس د عزتمندو میاشتو بیان الله رب العزت کوي. د پوخا زمانو نه پارابو کې دا رواجو چې څلور میاشتې باغوي د عزت میاشتې ګڼلې، او ډیر زیات قدر عزت وکاو، دومره عزت وکاو دغه څلور میاشتو چې کله پلار قاتل به ور باندې را پیښ شو،
غټ دشمن به پیښ شو څه به ورته نه ویل. څلور میاشتې کومې وي؟ یو میاشت چې دا د محرم میاشت ده، د اسلامي کال اوله میاشت، او د هغې نه مخکې بیا ذوالحجې میاشت ده، او د هغې نه مخکې بیا د میانې میاشت ده. نو د میانې میاشت چې هغې ته ذوالقعده وایي په عربۍ کې، د ذوالحجې میاشت چې موږ تاسو ورته لوی اختر وایو، او د محرم میاشت چې اکثره خلک ورته امامانو میاشت وایي. دا درې میاشتې دي چې دا پرله پسې دي. حدیث کې راځي ثلاث متوالیات، دا درې میاشتې پرله پسې دي، 11مه، 12مه او اوله میاشت. او یو چې دی رجب د بزرګي میاشت چې هغه 9مه میاشت ده په اسلامي تاریخ کې. نو دغه میاشتې د عزت میاشتې وي. دې کې به مشرکانو جنګونه نه کول، او د اسلام په اول کې مسلمانانو ته حکم و چې په دې میاشت کې جنګ مکوئ. بیا مشرکانو په دې کې ګډوډۍ راوستلې وي. یو وخت کې هغوی داسې کول چې کله به ورباندې جنګ ته به ضرورت پیدا شو، نو بس وایي زه خیر دی دې میاشتې په ځای به بله میاشت عزتمند کړو، دا به ختمه کړي. سورې توبه کې انشاءالله وروسته راشي، هغې ته نسیء وایي. نو میاشتې به یې بدلولې را بدلولې، او مسلمانانو ته اول وخت کې د دې حکم و چې دوی سره به جنګ نه کوئ. نو صحابه کرامو او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم پابندي کوله د عزتمندو میاشتو. بیا وروسته بل آیات کې راشي چې یو ځای کې یوه غلطي شوې وه، په صحابان باندې صحابهونه غلطي شوې وه، نو هغه بیا کافرانو ډېره هغې ته هوا ورکول او ډېر زیاته خبره به یې کوله چې دا ولې داسې شوي دي. نو دلته الله رب العزت فرمایي چې میاشتې د عزت چې دي ټیک د عزت میاشتې دي، خو که کافرو د هغې میاشتو خیال ساتلو تاسو هم ساتئ، خو که هغوی په تاسو حمله کوله بیا بې پروا مه لرئ. اشهر الحرام الله میاشتې د عزت چې دي به شهر الحرام په مقابله د میاشتو د عزت کې دي، یعنی که هغوی د دې عزت کوو نو تاسو هم د هغې مقابل کې د دې عزت وکئ. والحرمات قصاص او نور عزتونه په بدله کې دي، که کوم شي عزت هغوی کوو تاسو هم کوئ. فمن اعتدى چا چې زیاتی وکړه علیکم په تاسو باندې، فاعتدوا علیه تاسو هم زیاتی وکړه په هغه. زیاتي مطلب دا چې د هغه نه بدل واخلئ بمثل ما اعتدى علیکم، په شان د هغه چې ظلم او زیاتی کړی په تاسو باندې، د هغې نه زیاتی مه کوه. واتقوا الله، د الله نه وډار شئ، واعلموا پوه شئ ان الله مع المتقین، چې بېشکه الله د پرهېزګارانو سره دی. اوس د جهاد سره مال ته ضرورت دی، مال لګېږي، چې مال ونه لګئ جهاد د نتیجه نه ورکوي، ځکه جهاد کې خو به خامخا وسله لګېږي او هغې سره به خوراک لګېږي، سورلۍ لګېږي. نو دې د وجې نه الله تعالی مال خبره کوي. وانفقوا فی سبیل الله، الله فرمایي مالونه ولګوئ د الله په لاره کې. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، او ولا تلقوا او مغرزوي د مالونه خپل بأیدیکم په خپلو لاسونو باندې الی التهلکه هلاکېدلو ته. دا یو صحابي انصاري صحابي دی، هغه وایي دا آیات زموږ باره کې نازل شوی. وایي څنګه؟ وایي هغه داسې چې نبي علیه السلام او صحابه چې کله اول مدینې منورې ته راغلل، نو موږ د اسلام سره ډېر کومک شروع کړو. نو مطلب دا و چې مالونه او جیدادونه او کورونه هر څه اسلام دپاره وقف کړل. مهاجرو سره هم کورونو کې وسول، مهاجرو ته مځمکې ورکړې وې، او جهادونو کې هم برخه اخیستلې. خو یو وخت داسې راغی چې مسلمانان ډېر زیات شو او فتح او کامیابۍ زیاتې شوې. نو موږ د مدینې انصارو په خپلو کې دا مشوره وکړله چې تر اوسه پورې خو موږ اسلام سره کومک کاو، په دې وجه باندې چې موږ ته ضرورت و. اوس خو الحمدلله نور مسلمانان هم زیات شوي دي او اوس موږ ته ډېر حاجت نشته، اړتیا نشته. نو موږ به اوس خپل پولې پټي ته ملا وتړو. نو الله رب العزت دا آیات راولېږلو چې نه نه داسې مه کوئ، وایي مالونه اوس هم د الله په لار کې لګوئ، او که اوس به د خپل پولې پټي ته ملا وتړله نو دا مال به مو ټول هلاک شي، ځان مه هلاکوئ. الله تعالی فرمایي وانفقوا ولګوئ مالونه فی سبیل الله، د الله په لاره کې. ولا تلقوا مغرزوئ د خپل مالونه بأیدیکم په خپلو لاسونو باندې الی التهلکة هلاکېدلو ته. واحسنوا او نیکی کوئ، ان الله بېشک الله چې دی یحب المحسنین، الله محبت کوي د نیکي کوونکو سره. چې نیکي کوي نو الله تعالی به تاسو سره مینه کوي. تفسیر القرآن، د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه. وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله حائب. اوس د دې ځای نه وروسته دویم باب شروع کېږي، د دې دویمې حصې تر 214 نمبر آیاته پورې. او په دې کې چې دی اوله مسله د حج ده، د پاره د تنویر د جهاد. لکه حج کې چې دی په جهاد کې چې دی تکلیفونه دي، دا رنګه په حج کې ستړیا ده او تکلیف دی. او 15 احکام دلته بیانېږي د حج سره تړلي، او ذکر د 4 قسمه خلکو دی. اول قسم هغه خلک چې هغه بدبخت دي، اول مثال کې او دریم مثال کې هغه بیانېږي. او دویم قسم هغه خلک چې نیکبخت دي، هغه په دویم او 4 مثال کې بیانېږي، هغه ته سعداء اعلی وایي. الله فرمایي واتموا الحج والعمره، او پوره کې حج او عمره لله خاص د الله د پاره. نو ګوره امر راغی حج او عمره، د دې وجنه ځینې نور علماء لکه څنګه چې حج فرض دی عمره فرض ده، عمره فرض ده.
او زمونږ د احناف مذهب دا دی چې عمره فرض نه ده، سنت ده. هغه د پر خپل دلایل شته. الله فرمایي واتم الحج، الله پورا کې حج والعمره عمره پورا کې لله خاص الله د پاره. دا خبر ګور یاد لري رسته په تو ځای کې راشي. دوه شین الله ډیر یاد، یو حج او یو خیرات صدقه. دي کې الله تعالی دا خبر ډیر زیاته کې چې ما د پاره وکي، ما د پاره وکي. دا ولی وې دي دوړو شینو کې خلکو نه رايکاری کی ځان خودنه، او په دې حج کې خو بیا ډیر زیاته ځان خودنه خلکو نه کی. ډیر خلک چې دي ځنه زی په دینیت باندې زی چې زرا شماته بخره غږی سی وای، او حتی چې دومره ناپوهشتا چې یو کس راته ویل چې عمره ته زما ماته زنګ وهله په خپل چې عمره ته زما جزرا شماته به خلک جی وای کبه نه وای راته نه چې بدی را ده باندې دي نه سره زی نه داغه به څه ثواب وشي. نو دا وای حج عمره چې کین دا صرف چاله پاره کده الله ته پاره او رايکاری ځان خودنه پکې پرې ده. خو زموږ اوسو دی وطن کې ناپوهی لږ زیاته ده، جهالت زیات دی، خلک د الله رضا به پیژنې نه. تاسو بخپل اوریدلې وي زموږ اوسو په دی وطن کې یو نیک سړی چې ته حج ته تللی او چې بیرته چراغې نو چاته خبر نه کړی سیده خپل کور ته تللی ویل ته چې سبي ورونو او زامن ټول اوچت شو. هغه دا چې کړی دی موږ پورې خلک خاندي وای بیرته راغی چې په موټر کې راکې نو جلال آباد نه بیا نه وي کو بیا وړ. دا دومره شرمول د دمر ناپوهی او جهالت موږ تاسو کې دی. دا ذکر ډېر کمکل خلک مونږ کی او مسلمانانو خو پرې نه دا ټول د رايکاري او ځان خودونه خبرې دي. الله تعالی فرمایي واتم الحج او پورا کې حج او عمره او عمره لله خاص الله د پاره. فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. دا اوس یو بل مسله به نه د حج په احکامو کې چغه تا احصار و احصار دی ته وای. په خاص زمانو کې خدا خلک پیدل تل نو چې پیدل بدل په خان او اسونو بدل نو دا اوس د مشرانو ته بیا دي دا د داوود تر وخته پورې زموږ افغانستان نه خلک په موټرو کې تلل، حج ته خلک په موټرو کې تلل، ادا سیسودو ډبې وي دا بدلري. خو اوس هغه امکانات ختم شوي دي، نو اوس خلک په تیارو کې سي. دا هغه زمانو کې چې خلک تلل نو خلکو به احرام وتړلو، احرام به وتړل روان بو لاله کې به کله یو مشکل پیښ شو، یا به څوک مریض شو یا به دشمن او خو بیا به حج ته نشو تللی. نو چې څوک د حج نه ایثار شي ته احصار وي، احصار د حج نه ایثارېدل. او چې د حج نه ایثار شوي نو دې قانون دا دی چې تب ترغه پورې د احرام نه لري کوي، تبغه پورې د احرام نه لري کوي تر څو پورې چې او استاد څاروي ال تر رسیدل نه وي. وای ګوره دا ته یو څاروي ولېږي کله چې په احرام کې احرام والا وځه سره څاروي بوتلل نو وای ته چې کله رواني او یو ځای کې کوم ځای کې چې در باندې هغه ختم شو لکه بلار بند شو نو کله وجه بوخا خلکو څاروي لګل نو دا څاروي بچي دیو په لار کې مثال د حج نه ایثار شونو نور اجانو ته څاروي وسپارلو چې دا بوزا او په حرام کې حلال کا زما طرف نه یا داسې و چې ته بچاته روپۍ ورکې چې ما طرف حرام کې څاروي حلال کا د دې ته به دم احصار وای. دا اوسم د څه د مخکې ځل د څومره د مخکم کابل میدان یو کې د شکار شوی یو کس ویل چې موږ سره مرګره یو او اجي سیبو وای هر څه اخیری ساعت چې د خطر پاسپورت نه ورک شو هغه جتاره د خطر پاسپورت ورک شو نو پاسپورت چې ورک شي به خو نشي تلای په پاتې شو نو چې پاتې شو بل پاسپورت چې به جوړه بیا کې بیا پاتې شو نو اوس داسې سړی کې چرته احرام تړلې وی نو د احرام نشي لري کولای څو وخت پورې د به داسې کار کوي چې سعودي کې اوس ټلیفون دی ټلیفون بچاته وږي چې زما د طرف نه ال ته پمینا کې ما د لپاره قرباني څاروي حلال کا کله چې څاروي حلال کړو د به د احرام نه وته شي او که څاروي نه حلال کړي راغلی په د احرام نه نشي وته همدغه مسله په دې آیات کې بیانېږي. الله فین افسرتم کتا سورہ حساب شوی د حج نام نو فمستيسر من الهدي نو لازم دي پتا سو باندې فمستيسر هغه چې تاسو له آسان من الهدي د قرباني څاروي هر قسم د قرباني څاروي چې تاسو آسان وي کې غواوي کمیګوي وزوي هغه لال ولا تخلقوا رؤوسكم دا اوس یو بل حکم الله د حج بیانوي هغه دا چې حج کې وسر نه کړي نوکان بنه غوسه کله چې تا احرام وتړلو نو احرام کې ډېری پابندۍ دي نوکان غوسول اختان غوسول او دارنګه خوشبوئی لګول دا ټول منع دي. کدی کې درنه کومه غلطي وشوه نو هغه د پاره بیا دم دی دم جرمانه ده او جرمانه به ورکړي. الله تعالی فرمایي ولا تخلقوا رؤوسكم مکروي سرون خپل حتا تر دې پورې یبلغ الهدي چې ورسیږي د قرباني څاروي محله زید حلاله تام مثال د تهج نه چای سار کړي تر څو پورې چې دا د قرباني څاروي ال تمنا تر رسیدل نه وي ال تعالی شوی نه وي هغه پورې سر نه کړي. الله فرمایي فمن کان منکم مریضا کو څوک پتا سو کې مریض وي او به اذن یا پاغه باندې څه تکلیف من رأسی د سرونه څه مطلب اوس یو سری حرام تړلې دی مریض سر کې څه تکلیف را پیدا شو چې کله نه کیږي نه بغیر گزاره نه کیږي مجبور شو نو اوس بس چل کوي نو اوس وای خیر دی که مجبوری و سر کله ولې شي سخت مجبوری چوا سر د کل کی خو بیا وداغه دم ور کوي خدام څومره دی نو دم دلته دا راغی
چې یا د فدیه ورکی روزي نیول، څو روزي بنسي؟ نو 3 روزي بنسي. او که روزي نشي نیولای بیا به فدیه ورکوي د مال، هغه به چې وي 3 صاحب ورکی شپږ مسکینانو ته نیمه نیمه سوا غنم دا به ورکی. او که د خوخه نه و نو قرباني کولی شي، کې په حلال کو 3 ورکی کوم شي خوخه. لکه د مثال په تور باندې یو سړی د حج ته تللی دی او الته په سر کې څه تکلیف را پیدا شلو او سر یې کل کړلو یا سر یې کم کړلو، نو اوس دته اختیار دی چې کده روزي نسی نو 3 روزي بنسي دی بدل کی. که د غلا ورکي نو دا بدري ساګان شپږ مسکینانو ته ورکي نیمه سوا هر مسکین غنم. او کچرته د قرباني کوي او څه شی حلال کی. الله دا حدیث آیات باندې کې کعب بن عجرة رضی صحابي دی، هغه وایي چې مونږه د صلح حدیبیه په کال باندې تریو ویل ته چلاړو د الله امتحانو وې سرونو کې مداسه سپږی پیدا شو چې به اندازې ډېرې زیاتې او یا ته خو موږ احرام تړلې نو بیا او ما د نغری لاندې ور بلولو وې دی وخت نبی اسلام راغی وې سپږی زما د سر نه پریوتلې داسې ډېرې وي. وې نبی اسلام ماته ویل چې دا خو ډېر تکلیف ته تکلیف ته موچاو وې خزه خیر سر کلکا او بیا غوکا بیا دغه درې شنو کې کوم خو خیر غوکا. فمن کان منکم مریضا څوک چې تاسو کې مریض وي او به اذن یا پاغه باندې تکلیف یې مرسي دغه د سر د وجنا ففیدیه فدیه دی ورکی من صيام یعنی د روزي نه ولونه 3 روزي بنسي او صدقه یا بخیرات کې شپږ مسکینانو تاونه سو کې یا به قرباني کوي. فاذا امنتم نو الله وکړه چې تاسو په امن کې شوي یعنی د حج نه فارغ شوي فمن تمتع بالعمره الى الحج دا اوس یو بل حکم د حج بیانوي. حج په 3 قسمه دی، یو ته حج تمتع وي، بل ته حج قران وي، بل ته حج افراد وي. 3 قسمه حج دی. حج قران دی ته وای چې سړی دې ځنه لاړ شي او احرام وتړي او اکثر خلک په کابل میدان اوی کې احرام تړي ځکه چې دا تیاره اکثر په مکی باندې ورځي چې په مکی باندې ورغله الته بغیر د احرام نه تیرېدل منه دي. نو بیا خو په تیاره کې اکثر احرام نه تړل کیږي. نو دې ځنه کابل کې خلک چې تیارې ته خيږي مخکې نه احرام تړلې او ځنه تیارو کې تشنابونه شته هغه کې تړل کیږي خو هغه کې به دومره ډېر خلکو کار نه کیږي. نو دې وجه خلک دې ځنه احرام تړي. نو اوس که چا دې ځنه احرام تړلې او لاړلو اول ته چلاړلو عمره موکړه او د حج ورځ نږدې وي او حج موکړلو دواړه په یوځای په دیو احرام کې وکړل. دواړه چې په دیو احرام کې وکړل دې ته حج قران وایي. قران په وستون ته وایي نو د دواړه په وسته وکړل په یو احرام کې او حج عمره دواړه وکړل. نو دا دوه کار دې حج کې چې داسې حج چا وکړلو په د باندې قرباني لازم ده. دې ته دمه شکر وایي یو قرباني وکړي. دویم قسم حج تمتع دی. حج تمتع دې ته وایي چې دې جن سره لاړ شي احرام تړلې وي الته چلاړ شي عمره وکي او د عمرې نه پس حج ته ورځ ډیری وي ډیر ورځې پورې خو ته انتظار نشي کولای. بیا خلک احرام لري کې خپل جامې واغوندي بس عمل ته منځونه کوي وزیر ازي. خو چې کله د لوی اختر ورځ رانږدې شي د لوی اختر د میاشتې په 8م تاریخ هغه ته یوم ترویه وایي. د یوم ترویه په ورځ باندې بیا خلک مینا ته ځي چې سیوانه الته د ماسپخین مازیګر ماخام ماسخوتن او سهار 5 منځونه کوي. بیا سهار مونږ چې الته وکي دغه ځنه خلک بیزي عرفات ته. عرفات کې بیا غورس لري بیا ماخام نمخ کې خلک بیا روانيږي هغه ته مزدلفه ته. مزدلفه کې بیا خلک شپه کې هغه ته بیا سهار بیا خلک روانيږي بیرته مینا ترازي. مینا کې بیا خلک شیطانان ولي او چې هغه نه فارغ شي بیا حج پوره شي. نو دلته اوس مسله دا ده چې کچیرته چا دا دوه حجونه چې کوم دي یو حج تمتع بل حج قران کدا دوړه چا وکړل په د قرباني لازم ده ځکه دوی عبادتونه په یوځای وکړه دا د شکر د شکریا باندې کی دته الله توفیق ورکړو حج عمره دوړه په یو سفر کې وکړل. نو دې لپاره به اوس قرباني کې دیتا د شکر وایي او دا بیا په خپل د اجي سبیم خوري شي نور فرګیم خوري شي او یو داسې دم دی چې هغه د غلطي وکړي د غلطي په جمانه کې ورګه په خپل نشي خورلای. نو دا دوه قسم حاجیان به حد شکر ورکړي. لیکن حج افراد چې دی هغه صرف حج وی عمره به کې نه وي. نو هغه حج دی هغه اکثر عربان کوي نه پاره کې به قرباني نشته ځکه هغه یو عمل دی. اوس کده سې څوګو چې دا په لازم شو دا مې شکر په لازم دی وسې نه رسېږي یا په څور ته پیدا نه شو غیر ورته پیدا نه شو نو څه چل وکړي. دا غي بیان په دې آیات کې دی. الله فرمایي فمن تمتع بعمره چا چې پیدا واخیستله په عمره باندې الحج حج تا یعنی اول عمره وکړو بیا ورپسې حج وکم. نو الله فرمایي فمستيسر هغه چې د آسان وي من الهدي د قرباني څاروي کوم قسم څاروي چې د آسان وي اما غدراونی سي حلال لکی کې غوا او میخه او وزوا غوا هر شي چې عدالت کی. خو فمن لم یجد کچا دا پیدا نکلو یا پیسې ور سره نه وي او یا مثال څاروي نه پیدا کېدل نفسیام ثلاثه ایام به د روجي ونسي 3 ورځې په حج په حج کې وسبعه او روجي دیونی سي اذا رجعتم کله چې تاسو کور ته واپس راشئ
نو او درې چې دي تلک 10 کامله وې دا پوره 10 ورځې شوې پوره 10 ورځې علماء قرآن کریم داسې کتاب دی چې هر یو علم ته به اشاره شوې ده وې دې چې علم ریاضي ته اشاره شوې ده او ریاضي کې جمع ده جمع و درې جمع ده کنه لس کی نو جمع درته اشاره به شوې ده تلک 10 کامله الله دا پوره 10 ورځې شوې دا اوس هغه چا چې حج تمتع حج کرانه کړي دی او الته د قرباني څاروي ور سره نو قرباني نه ده کړي داغه د پردا حکم شو چې درې ورځې روزي بلته نسی او ورځې بدلته نسی ذالک خدا دو قسمه حج چې دی یعنی حج تمتع حج کران چې دی دا هغه چا د پاره دی لمن دا هغه چا د پاره دی لم یکن اهله چې نوی کورنۍ دغه حاضر المسجد الحرام حاضر په مسجد الحرام کې حاضر مسجد الحرام حاضر په مسجد الحرام کې څه مطلب یعنی حج تمتع حج کران چې دی دا هغه څوک کولای شي چې هغه خارج کې وي په عربو کې چې خاص کر بیت الله شریف مخالف وي هغه دانش کولای ولې نشي کولای ځکه کاغویم د سیاجونه شروع کی الته ډیره غړه غونه جوړي او اوس خو امکانات دومره زغه شوي دي چې اوس چې کله حج ته خلک زی غنځ دي لکه ټول خارجيږي خالی نشي بیا خلک زیاتیږي الله تعالی فرمایي واتقوا الله دلانا ولر شی علم پوشن الله چې بشک الله چې د شدید العقاب د سخت عذابون والادیم اوس دا حج به کله په انسان باندې فرض کیږي نو الله رب العزت فرمایي الحج اشهر معلومات الله وی د حج د پاره میاشتې معلومې دي هر وخت به چا باندې حج نه فرض کیږي داغه معلومې میاشتې دي په هغه وخت فرض کیږي هغه کومې میاشتې هغه د واړه اختر نو اخلا د لوی اختر پورې دا 2 میاشتې ولس ورځې جوړیږي په دې 2 میاشتو ولس ورځو کې بس خلکو باندې حج فرض کیږي څه مطلب کې یو سړي سره په کال کې لکونه کروڑونه روپۍ وي او په دې میاشتو کې سره روپۍ نه حج پنه دي فرض خو که یو سړي سره به مخکې روپۍ وینو دې میاشتو کې سره راغلې به حج په فرض وي د واړه اختر د شپې نه واخلا د لوی اختر ورځې پورې دې مینز کې 2 میاشتې ولس ورځې جوړیږي نو په دې 2 میاشتو ولس ورځو کې په انسان باندې حج فرض کیږي چې هغه یو میاشت ده د شوال میاشت د واړه اختر دویمه ورپسې د میانه میاشت چې ذوالقعده ورته وي او دریم د ذوالحجې له سورې دي الله فرمایي الحج حج د اشهر معلومات میاشت معلومې دي فمن فرض فيهن الحج بچا باندې چې فرض شو په دغه میاشتو کې حج فلا رفث او بیا د احرام په حالت کې جمام نه کوي ولا فسوق او کنزل او بدر دی بم نه وي ولا جدال او جنگ بم نه کوي په حج کې دا خبر الله ولی کوي دا ځکه چې ډیره زیاته غنغونوي اوس وخت کې تقریبا 10 لک خلک زی 10 لک خلک 10 لک خلک چې په یو ځای راجم شي خوراک سکاک او الته مثال نور ضرورتونه هغه باندې خامخ ټیل ماټیل جوړیږي نو وي الله تعالی مخکې نصيحت وکړه چې نته د ثواب په خاطر تلې او د نیکۍ د پاره تلې نو چا سره جنگ جګړه او بده خبرې نه کوي خو زه الته باقي مشهور دي بدقسمتي دا الته چې کله جنگ شروع شي خلک وایي چې افغانان دي لکه چې نو هغه ته په دې بدنامي باندې موږ تاسو مشهور دي چې جنگ والا خلک دي الته دا خبره زموږ مشهوره ده په کار دا چې موږ وسیله پیدا کوو او پاکستانانو موږ اوردل چې ډیرو ځینو کې به شو قتل چې کله به جنگو چې موږ ورغلو بس افغانان الله تعالی فرمایي ولا جدال جنگ کوي په حج په حج کې وما تفعلوا من خير اغه چې وکي تاسو کوم نیک عمل په حج کې يعلمه الله الله پويږي ګوره بیا الله تعالی دا خبره کوي الله دا خبره کوي چې ګوره حج کې څه کوي نو الله پويږي وتزودوا او الله وزان سره توخوي سي حج تام دا خبر الله تعالی ولي کوي دا الله تعالی ذکر کوي چې په خاص زمانو کې ناپوهي او جهالت کوم خلک و چې حج تراتل هغه بزان سره د یمن نه بزیات خلک راتل حج ځان سره به شم نه راوړو ولی به نه راوړو هغه به چې موږ خدای الله ملماني او الله به راکې کنه بیا خو دومره کله کې دم نو بیا به چې کله وګی ته کې شو به خلکو نه سوال کا خلک وای څنګه نو الله رب العزت فرمایي چې نه دسمه کوي چې حج لزین ځان سره خپل مصرف وړي وتزودوا الله ځان سره توخوي سیم فإن خير الزاد بشک بهترین توخه چې د التقوا ځان ساتل دي د سوال نام سوال حرام دی او بشمار احادیث کې راغلي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سوال حرام دی خو زموږ اوس د بدقسمتۍ را زموږ مسلک جوړ شوی د افغانستان خلک ټول سوال کوي د کافرانو داسې کمالو کې چې موږ ټول سوال ګرځو او اوس په دې جمعاتو کې ګوره په دې هغه کې ګوره سره حیران پاتې شي ټیک دی چې ډېر خلک مجبورتونه بومي مجبور خلک ډېر وي خو د سیمه نه چې دا ټول رښتیا دي ټول رښتیا یې نه او دیم دا چې د عام موږ تاسو عام خلک دا چې د مؤسسو ته په قطارونو ولاړی دا سوال دی کنه او دا کافرو ته سوال دی دې حالت ته موږ جوړ کړو او سوال چې د چا ضرورت نه وي سخت حرام دی حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې ضرورت نه لري سوال وکي او د قیامت پر ورځ باندې په داسې حال کې راشي چې په مخ به داغونه وي زخمی وي نو بل خبره ده الله تعالی فرمایي فإن خير الزاد بشک بهترین توخه التقوا ځان ساتل دي د سوال نه واتقون الله و زمانه او دار شیا اول الالباب ايدا کل خوندانو
وکاکل درکی وی داسې ګډ وډ کارونه مکوي لیوانتوب مکوي چې په سفر روان یو ځان سره د خوراک چینه وړي. تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. دا اوس یو بله مسله بیانېږي. مسله دا وه چې کله به خلک حج ته لاړل د حج په موسم کې هغلته خو ډېره یو غټه میله وي، ډېر مخلوق کې د دنیا قسمه قسم مالونه راځي. نو کله به چې خلکو حج وکړو د حج نه پس به یې ځینې سامان اخیسته سوداګري به یې کوله. نو په دې باندې د خلکو شک را پیدا شو چې دا خو موږ حج ته راغلي دا خو ګناهګار شو. الله وایي نه مخکې نه دا نیت مه کوه، مخکې نه تجارت نیت مه کوه، مخکې د ثواب په نیت لاړ شه. او د هغې نه پس کله چې د حج وکړه د هغې نه پس کې امکانات درته وو تجارت وکړه، تجارت هم څه ګناه نه ده. الله فرمایي لیس علیکم نشته په تاسو باندې جناح څه ګناه ان تبتغوا چې تاسو ولټوئ فضلا څه مال من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه. فاذا افضتم من عرفات الله وکړه چې را کوزیږئ د عرفات نه فذكروا الله الله رب العزت یادوي عند المشعر الحرام د مشعر الحرام سره. مشعر الحرام بل مزدلفه دی وای مزدلفه کې الله یادوي. واذکروه الله داس یادوي کما هداکم لکه څنګه چې تاسو ته لارښوونه کړې ده د الله د اصول سره سم الله یادوي. وان کنتم اگر چې وي تاسو من قبله مخکې دین الله من الضالین خامخا د نا خبرونه ګمراهان معنا نه خبره چې احکام نه خبر نه وي. الله فرمایي ثم افیضوا من حيث افاض الناس ثم افیضوا بیا را کوشئ من حيث د هغه ځای نه افاض الناس چې را کوزیږي نور خلک. دا یو بله مسله الله بیانوي. مسله داسې وه چې د اسلام د راتګ نه مخکې به د دنیا ټول دنیا خلک حج ته به چې لاړل میدان عرفات ته به تلل، لیکن قریش به نه تلل. حدیث کې راځي چې هغوی به داسې ویل چې نحن الخمس موږ قهرمانان یو. او بیا زموږ او د نورو خلکو فرق څه شو چې موږ هم عرفات ته لاړ شو، د هغوی به عرفات ته نه تلل. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حج نه تللو د زیاتو خلکو دا ګمان و چې دا نبی علیه السلام خو قریشي دی، دا به ګوندې میدان عرفات ته نه ځي. نبی علیه السلام ویل د الله په دربار کې ټول بندگان یو شان دي، دا به کې نشته دی چې تاسو قهرمان یې تدایي نه ټول بزي حج لا. نو دلته الله رب العزت هم دا خبره کوي چې تاسو د میدان عرفات نه یو ځای راکوشئ د نورو خلکو په شان. نو راکوزېدل مخکې ختل غواړي. نو مطلب یې دا دی چې میدان عرفات ته لاړ شئ وخېږئ بیا ترې راکوشئ، ټول دا حکم عام دی. الله فرمایي ثم افیضوا بیا راکوشئ من حیث د هغه ځای نه افاض الناس چې راکوزېږي نور خلک چې میدان د عرفات ته یم. واستغفر الله بخنه غواړئ د الله نه ان الله بېشک الله چې دی غفور رحیم الله بخونکی رحم کوونکی دی. فاذا قضيتم مناسككم دا اوس الله رب العزت د بندگانو اصلاح کوي. اصلاح چې کوم غلط رواجونه هغه ټول ختموي. نو یو غلط رواج دا و چې خلک به د حج نه فارغ شو بیا به مشاعرې وي، مشاعرې به جوړېدلې او هر چا به کې د خپل پلار او نیکه صفتونه کول. الله رب العزت فرمایي چې د حج نه فارغ شوې دا مطلب نه دی چې بس لاړې جنت ته، نه چې د حج نه فارغ شو بیا هم الله یادوه. مشاعرې پرې د فضول خبرې دا شعرونه چې اکثره پکې فضول خبرې وي دا پرې بیا هم الله یادوه. الله فرمایي فاذا قضيتم کله چې تاسو پوره کې مناسککم کارونه د حج فاذكروا الله الله داس یادوي ک ذکرکم آباءکم لکه څنګه چې خپل پلار او نیکه یادوي او اشد ذکر یا دا غیر زیات الله یادوي. فبن الناس الله یزنی د خلقنا منغه تودي یقول چوي داس وایم چې ربانا ای زمونږ ربا آتنا فی الدنیا و یمن تصرف دنیا کې مال راکام وما له فی الاخره نبوی د پر اخرت کې من خلاق نسبر خام دا غ بدبخت خلق ولني وی حج ته چلار شي کنه حج کې امداسي وي چې الله ما ته دنیا راکا زه آخرت دنه نه غواړم. د شتا دلته په اوسنۍ زمانه کې د خلق ستاره چې هغه د سویل چې الله دنیا دنه غواړم بس آخرت نه تیرې خو دنیا راکا. نو الله تعالی د لوی بدبخت خلق دي. فمن الناس زنه د خلق نه ملاغه سودی یقول چې هغه داسي وي ربنا چې رب زمغه اتنا راکې مونږ ته په دنیا په دنیا کې او ماله نبی د پاره په آخرت په آخرت کې من خلاق نس برخويسا دنیا به الله ورکی به ورنکی خو آخرت خطباش. ومنهم زنه په دې کې مناغه سودی دا اوس نه کمل خلق دي. ومنهم زنه په دې اجانو کې مناغه سودی یقول چې هغه داسي وایم ربنا یا رب زمغه اتنا راکې مونږ ته په دنیا کې حسنتن خل او خیسته زندگی دنه کې زندگی او په آخرت حسنتن او په آخرت کې خیسته زندگی راکې او وقنا مونږ بچ کې هم ساتي عذاب النار د اور د عذاب نه دا بهترین خلق دي چې الله نه غواړي نو الله سره خو څه کمی نشته چې دنیا ته نه غواړي خو دوړ وغواړه کنه دنیا مو غواړه آخرت مو غواړه. نو دا خپل خبره ده دې ته جامع دعا او حدیث کې راځي ځکه جامع دعا دا مطلب دی چې په دې کې دنیا مختلف شي او آخرت هم دوړ مختلف شي. دیو جن موږ تاسو اکثره اتحیات او اخر کم دا وایو کنه
قید اخر کې ومنهم ذین دین امانه تو یقول چغو یا ربنا یا زمون رب آتنا راکه من په دنیا په دنیا کې حسنتن خپل ژوند او د نیکی ژوند او په آخرت په آخرت کې حسنتن خپل او د نیکی ژوند وقنا یا الله موږ بچ کې عذاب النار د عذاب د ورنا الله فرمایي اولئک دا خلک چې دي چې څوک داسې سم سوال کوي لهم دوی د پاره بنصیب برخوي بما دا سنا کسبو چې دوی کړی وي والله سریع الحساب الله د تیز حساب خاوند دی واذكر الله في ايام معدودات الله فرمایي واذكر الله یاد کې فی ایام معدودات په ورځو شمارل شو کې هغه د ایام تشریق ورته وای دا د لوی اختر نروسی چورز چې دي په دې کې التاجانو باندې لازمي دا موږ تاسو د ټوله دنیا کې مسلمانان تکبیرونه وای الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله فمن تعجل يومين في يومين فمن تعجل في يومين کچا تادی وکړو تیزی وکړه په دوه ورځو کې فلا اسمانه په دم ګنا نشته دی ومن تاخر او کچا رستواله او په مینا کې فلا اسمانه په دبانم ګنا نشته دی څه مطلب وې د لوی اختر په ورځ باندې چې اجي سه په مینا کې څاروي حلال کړلو سره کل کړلو حج خو پوره شو طواف مو کی اوس چې طواف مو هر څه پوره شو خود دینه پس مینا کې په پاتې کیږي کنه او دوه ورځې خو ضروری دي دوه ورځې بیا مینا کې پاتې کیږي که څوک دوه ورځې پاتې شو راغی ام پروانه کې کدرې مې ورځې څوک ایثار شو پروانه کې الله تعالی فرمایي وان تا اخره که څوک ترست مینا کې درې مې ورځې تم پاتې شو فلا اسماله په غوانه ګنا نشته دی لیبان تقا غو چې پرېزګاری کې وتق الله د الله نه وډار شی عالم او پوي شي انکم چې بشک تاسو به الیه دی الله ته تحشرون ورجمع کړي شي ومن الناس الله فرمایي زنه د خلقنا من هغه څوک دی يعجبک چې تا به حیران کی قوله دا خبره په حیات الدنیا په ژوندون د دنیا کې څنګه وای د څه خلک دي چې دومره خیسته خبره وکړي چې لوی بزرګ دی وای شهد الله دوی الله گواه کوي علامه په خبر باندې په قلبه چې د پسړ کې دی څه مطلب وای مړه استاد سره زما د سیمینه ده کنه چې بس الله ته پته ده او دا کار د سې دی او دا د سې دی او زه د سې نیک سره ما خو په پټه کې چې دی وو الد الخصام پټه کې به سخت جګړه ماروي سخت لانجمن دی دا غبط بدترین خلک دي ابترین اجان او بخنه غواړو هغه چې چیرته بخا کومه سړی وې شپې د پټی دي دوړو پټی د اخلاق ولا و چا په دې ملا باندې سخت گزار ورکړ چې گزار یې ورکړ نو هغه په تیار کې ورته چې جسه سخت خو لما هغه ته څه پوښتنه چې ځای مو دومره بیرحمه گزار وته کینه بغدا چې سبنا اکثره د سی وی چې هغه د دنیا حالت چلار شي دنیا مینه نور بزر کی زیات شي الا ماشاءالله نیکان خلک هم ډیر دي نو او ځنه خلک دا غپ لګوي چې دې نه چلار شي التا د شیطانانو خپل کرسی نو دا شیطان چې کله ورشي دا شیطان سره جسم سره لاړ شي نو غال ته ورته وای چې ودا دا نو ولې اچ تراغه هغه جما خو ډیر خوري په وکړه خو واس په ونه رسیدي وای خاصه دي جن سره بل مرګ راکاو نو هغه جن بل ور سره مرګ شي نو هغه بیا دلته خم دغه نه زیات شي خو دا کم خلک بیا الحمدلله مسلمانانو کې دا خلک ډیر کم وي اکثر چې لاړ شي نیک عمل وي الله تعالی فرمایي ومن الناس یذن دخل کړه منا تو دي یعجبک کتاب حیران کې قولو دا خبره په حیات دنیا په ژوند دنیا کې ويشهد الله دې الله گواه کوي علامه په خبر باندې په قلبه چې د پسړ کې وهو الد الخصام الله دې سخت جګړه ماروي واذا تولوا کلا چې دې طاقت والا شي قدرت والا شي او لاړ شي صاف الارضین کوشش کوي پس مګه کې ليفسد فيها چورانه وي کې په دې مګه کې ويهلك الحرث او چهلا کې فصلونه د خلقو او نسل او بچان د خلقو والله چې لا يحب الفساد الله محبت نه کوي د فساد سره ای په ظاهر ځان لوی شیخ او بزر جوړ کړی دی خو کله چې مکورته ملاو شي د خلکو فصلونه هم تبا کوي د خلکو نسلونه هم تبا کوي واذا قيل له کله چې ویل شي داسې منافق ته اتق الله چې د الله نه وډار شه اخذته العزت ونسي دلر عزت بالاسم په ګناه باندې څه مطلب چې ورته وي چې ورور دا کار مکو دا خو ګناه ده کنه وې دا ټیک د زم پویګم چې ګناه ده خو دې سره زما عزت کمیږي د عزت توجنا بیا ګناه نه پری الله فرمایي فحسبه جهنم کافی دې ته جهنم ولا بئس المهاد او ډېر بد پرشته دا جهنم ومن الناس الله یذن دخل کنا منا غسوک دی یشری نفسه چې هغه اخر خپل ځان ابتغاء مرضات الله د پاره د لټول د الله د رضا تا د صحابه صفت الله کوي او صحابه کې صحابي صہیب رومي رضی الله عنه اصل عربي خو ماشومتوب کې غلونی ولې او به عربو ته هغه پورته اروپا ته بوله روم ته او الته بیا خرڅ کړو هغه نه بیا غلام جوړ شوی وو بیا په خرڅېدو باندې بیرته عربو کې چا خرڅ کړو نو بیا هغه مسلمان شو کله چې مسلمان شو نبی اسلام سره اوسه به رومي رضوان هو بیا آزاد شو او به په مکه کې تجارت شروع کړ سوداګری کوله نو الله رب العزت ډیر مال ورکړ نو په مکه کې ډیر جیدادونه اوسمه کې خستې وي کله چې هجرت شروع شو نو صہیب رومي رضوان هو هرڅ پری خدل روان شو دا جیدادونه اوسمکي د پری خدل او مدینه ته روان شو د هجرت لپاره لار کې ورته کافران مشرکان ناس هغه غشو هغه په شروع کړو ورته وتل نشي د ورته ایمان څه غواړي
وای تا نه موږ دا غواړو چې ته خو پردی مسافر سړی او زمونږ په دې وطن کې تا ډېرې روپۍ ګټلې او تاسو موږ کې جایدادونه اخیستي دي دا موږ ته نه پرېږدو. هغه ورته ویل چې ښه که زه تاسو ته زموږ کې جایدادونه درکړم بیا ما پرېږدی وایي او خټور ستاسو شو خو ما پرېږدي چې زه لاړ شم دین ته. نو خپل ژوند یې په پیسو اخیستلو دین دپاره. نو الله تعالی دا آیات دغه باره کې رالیږلی دی. الله فرمایي ومن الناس ځینې د خلکو نه من هغه څوک دي یشري نفسه چې اخلي خپل ژوند خپل ځان ابتغاء مرضات الله دپاره د لټولو د الله د رضا. والله الله چې دی رؤوف بالعباد الله نرمي کوونکی دی په بندګانو باندې. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. دا اوس د یو بل مسلې باره کې خبره وه. یو دوه کسان صحابه وو چې هغوی مخکې عیسویانو مدینه منوره کې عیسویانو. نو عیسویان چې دي هغوی د شنبې د ورځې هغه کوي تعظیم کوي. یک شنبې د ورځې اتوار ورځ چې پاکستان کې ورته وایي هغوی هغه قدرمنه ورځ ده او زموږ اوساسو په نسبت باندې قدرمنه ورځ د جمعې ورځ ده. نو چې کله هغوی مسلمانان شو نو یو شی چې سړي د پلار نیکه نه راپاتې هغې بدلېدل او پرېښودل ډېر ګران دي. نو هغوی یو ځل نبي علیه السلام ته ویل یا رسول الله داسې به کوو خیر دی چې موږ به د جمعې د ورځې عزت هم کوو او د یک شنبې د ورځې به هم کوو د دواړو. نو الله تعالی دا آیتونه راولېږل چې نه که اسلام کې داخلېږي پوره به داخلېږي هغه خبرې پوره پرېږده پوره مسلمان شو. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو ادخلوا فی السلم داخل شئ په اسلام کې کافة ټول ولا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان انه بشک دا شیطان لکم تاسو دپاره عدو مبین ښکاره دشمن دی. فإن زللتم الله وی که چېرته تاسو وښویېدلئ من بعد پس هغه نه ما جاتکم البینات او چې راغله تاسو ته واضحه دلیلونه فاعلموا پوه شئ ان الله چې بشک الله چې دی عزیز حکیم غالب او حکمتونو والا دی. څه مطلب سره د دې نه چې الله تاسو له دومره بیانونه وکړل او بیا هم وښویېدلی نو پوه شئ الله زورور دی د حکمتونو والا دی. زورور داسې دی که تا راونیسي نو دا نیوی دي شي خو چې نه رانیسي د دوی کې حکمتونه دي. الله فرمایي هل ینظرون خو دا دومره خبرې چې الله کوي د عذابونو بیانونه هر څه کېږي دا خلک ولې نه منې کېږي وایي خلک تر هغې پورې چې سم عذاب پې نه راغلی خلک نه مني. الله فرمایي هل ینظرون دا خلک انتظار نه کوي الا مگر د دې خبرې انتظار کوي یأتیهم الله چې راتللو کي دوی ته الله تعالی فی ظلل په سوري کې من الغمام د ورېځې نه. څه مطلب چې اسمان کې الله تورې ورېځې راولي او تندر پرې راوغورځېږي او ټول ختم شي هغې پورې نه سمیږي. نو چې راشي دوی ته الله تعالی راتلو کي دوی ته فی ظلل په سوري کې من الغمام د ورېځې نه والملائکة چې راشي ملایکې د عذاب وقضي الامر چې فیصله وشي د کار هغې پورې دا خلک نه سمیږي. وإلی الله ترجع الامور او خاص دی الله ته ورتلل ورګرځېدل د ټولو کارونو دي د ټولو کارونو اخري نتیجه الله ته ورځي ثمره الله ته رسي. سل بني اسرائیل کم آتیناهم من آیات بینات بینه. مسله داسې وه چې یهودو نصاراو به پوښتنې کولې چې ته ځان ته پیغمبر وایې نو موږ ته معجزه وښیه. زموږ پیغمبران چې وو خو معجزې راوړې وې. موسی علیه السلام سره امسا وه کله به ترېنه خامار جوړ شو کله به ترېنه مار جوړ شو. عیسی علیه السلام سره وایي داسې معجزه وه چې مړي را ژوندي کول. نو چې ته ځان ته پیغمبر وایې خو ته موږ ته څه معجزه وښیه که نه. الله رب العزت د آیات راولېږلو. دې آیت کې الله تعالی فرمایي چې همدې بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه یهودو نصاراو نه چې څومره معجزې مې درکړې وې معجزې خو ډېرې زیاتې وې خو آیا تاسو سم شوي وئ نه هلته هم نه وي سم شوي نو معجزې چې شته غواړئ. الله فرمایي سل بني اسرائیل پوښتنه وکړه د بني اسرائیلو نه کم آتیناهم الله وی ما څومره ورکړي وي هغوی ته من آیات بینات واضحه معجزې او د قدرتونو نښې د الله تعالی. ومن یبدل نعمت الله چا چې بدل کړي نعمت الله من بعد پس هغه نه ما جاءته چې راغی د ته فإن الله شدید العقاب بشک الله د سختو عذابونو والا دی. زین للذین کفروا الحیاة الدنیا الله فرمایي ښه چې دا عقل هم ورسره دی او د دین قدرتونه د الله قدرتونه او د دین نښې علامې خلک ګوري بیا دا کافران ولې نه سمیږي وایي هغه دې دپاره چې هغوی ته دنیا ژوند ښکلی شوی دی بس همدا دنیا ګوري آخرت نه ګوري. الله فرمایي زین للذین ښایسته شوی او ښکلی شوی هغه کسانو دپاره کفرو چې کافران دي الحیات دنیا ژوند د دنیا ویسخرون وغه ټوکې او مسخري کوي من الذین دا کسانو پورې آمنو چې د ایمان خاوندان دي. ای د ایمان خاوندان هغوی ته لیونیان ښکاري وایي دا په ګټه او تاوان نه پوهېږي. والذین اتقوا الله یا خلک چې پرهیزګاري وکړي فوقهم د دوی د پاسه به وي یوم القیامت په ورځ د قیامت. ای دې دنیا کې که چا د ګناه نه پرهیز وکړو دا به د کافرانو د پاسه په جنتونو کې اوسېږي. والله یرزق الله رزق ورکوي من یشاء چاله چې خوښ شي بغیر حساب بې حسابه. الله وایي دا رزق ورکول دا د اسلام او د کفر سره تړاو نه لري. مسلمانانو کې ډېر خلک الحمدلله مالداران شته په کافرو کې ډېر مالداران شته په مسلمانانو کې غریبان شته په کافرو کې غریبان شته. نو دې سره د دین او دغه څه تړاو نشته دی دا د الله خپلې فیصلې دي چې چاله رزق زیات ورکوي چاله کم ورکوي.
الله فرمایي کان الناس امه واحده و خلق ټول یو ډله دا کوم وخت کې د آدم علی السلام نه وروسته د نوح علی السلام زمانه پورې دی پیغمبرانو په وخت کې خلک ټول یو ډله وا څنګه یو ډله ټول مسلمانانو ځکه لږ خلکو ټول د پیغمبرانو الوادونه وو خو د نوح علی السلام نه وروسته بیا کفر او شرک شروع شو الله تعالی فرمایي کان الناس خلق امه واحده یو ډله نو بل سورۃ یونس کې راځي چې فختلفوا به اختلاف وکړو چې اختلاف وکړو نو فبعث الله راولګل النبیین پیغمبران مبشرین زیر ورکونکي او منذرین وير ورکونکي وانزل معهم الكتاب راولګل پیغمبرانو سره کتابونه بالحق په حق باندې دا کتابونه څه د پرو ليحكم بين الناس دې لپاره چې فیصله وکړي د خلکو په منځ کې فيما باغت کې اختلافو فيه چې دوی اختلاف کړي پاره کې او مختلف فيه اختلاف نو کړي پاره کې للذین مگر هغه کسانو کړي او ته چې چاته ور کړي شوی او د علم نو چې علم ور سره بیا ول اختلاف کاو و من بعد ما جاءتهم البينات فاستغفر چراغ له توازیه دلیلونه دا اختلاف چې کو بغیان د وجه د زد نه بینهم په خپل منځونو کې زد چې کله پیدا شي زد د وجه نه سره کافر شي فهد الله الذين الله هدايتك كسانو تامنو چې ایمان راوړیو لما دا غسنا اختلافو چې د اختلاف کړي په پای کې من الحق د حق نه باذن په خپل کوم سره یعنی کوم خلک چې داس یو چې هغه ته الله هدایت کړو هغه د اختلافاتو نه ځان بچو ساتلو والله يهدي الله هدایت کوي مې شاو چاله جوغ شیلا صراط مستقیم په طرف دلاره نه باندې اوس الله رب العزت یو امتحان بیانوي الله فرمایي چې کته سوای چې مفتو کې به جنت ملاوي شي نو دا څنګه ده بلکې جنت ته پاره لک خوري کول پکار دي خو کوشش وکړي چې کوشش ونه کړي زموږ اوسو پښتو کې متل دی وي توري بلالا او ډوډۍ باب دلاوي دا څنګه کیږي نه تب خپل کوشش کې عمل وکړي به الله جنت درکې الله فرمایي ام حسبتم تاسو داسې ګمان کوئ ان تدخلوا الجنه چې تاسو باندې نوځي داخل بشي جنت ولما ياتيكم ايا او لا بني وراغله تاسو تام او لا بني راغله تاسو تام مثل الذين مثالون دا کسانو خلو چې تیر شوی من قبلكم تاسو نو مخکیم مسحتهم الباساء ورسدل وی تا د بدن تکلیفونه او ضراء او د مال تکلیفونه وزلزلوا او وی جړه کولې شوی وو کافرانو داسې گریوان نه ویلو خو ویلو چې چپ خبره منکوا حتا یقول الرسول تر دې چې ویل پیغمبر نبی علیہ السلام او الذين كسانوا منو چې ایمان راوړل مو دا غسرا متا نصر الله چې کله برازي د الله امداد دې مطلب نو چې د الله امداد لري دی هغه مطلب دا چې زر راشي الا خبردار ان نصر الله وشکد الله امداد قریب نزدې حدیث کې راځي حباب بن عرته ترمو فرمایي چې یو ځل چې کله مکه کې موږ د کافرانو ډېر تنگ شو او ډېر ظلمونه وو یو موږ نبی علیہ السلام ته ورغلو چې یا رسول الله د اسلام دین خو د عزت دین دی خو کله چې موږ مسلمانان نو موږ خلکو ډېر عزت کاوه و چې موږ مسلمانان شو نو خلک موږ وਹੀ او ډبوي مو ډېر بیزتی زموږ وشو نو مطلب تخیری او کافرانو ته نبی علیہ السلام وایراته ویل چې تاسو باندې لا وسه پورې د بخانه قومونو بشان تکلیفونه نه دي راغلي وای بخانه قومونو باندې د شکارونو مشوي دي چې چا به ایمان نه وړي او پیغمبرانو کې مرګروي وای عرب راوړل شو سړی په خاورو کې و دراو عرب راوړل او په سر به ورته کې خود لخوا پوری بیا راکړو دوه طرفه بشو تاسو سره خلاص نه دي شي او هغه ته بخلکو د اوس پر نه ګومنځ جوړ کړل او د اوس پر په ګومنځ به غوښته نش کولې تاسو خو څه نه دي شي نو دومره تکلیفونه خلکو استری دي نو وای د مفتو کې جنت نشتا تکلیفونه بخاوخه وباسي او ورسته ان شاء الله په درشمه سپاره کې اصحاب الحدود واقع راشي چې ژوندۍ انسانانه ورته ورځول او باقي کوم خلکو سترګې پټې کړلې او الله ته ځان ورساو ور باندې صبر وکړو ځانینو ورته ورځول الله تعالی فرمایي الا خبردار ان نصر الله وشکد الله امداد چې دی قریب نزدې یسالونک پیغمبر داخله د تانا پختنه کوي ما دا ينفقون چې دوی چې شي خرج کړي د الله په لار کې اوس دې زنا اول نمبر حکم شروع کیږي چې هغه د مال د لګولو خبره ده دې ځن اصل کې دریم باب شروع کیږي تر 222 نمبر آیات پورې او په دې کې بیان د اتلس امور دي اتلس خبرې بیانېږي د پار د تدبیر د منزل د کور د جوړولو څه مطلب وای مطلب دا دی چې مسلمانی صرف دې ته نه وای چې چیرته جمعه تلار شو درکته منځو کا نه وای کور بم برابرې د کور نظام بم جوړې د ملک نظام بم جوړې سم د خوشاله ژوند به تیرې انسانیت ژوند به تیرې دانه چې کور کې د خلک د زناور په شان ژوند کوي او ملک چې څکیږي هغه بکی او ته صرف جماعت کوم چې ناس یو د درکته منځ کې نه دانه دا نو وای اول خو خپل کور جوړې کور کې ودا شکارون د نظام جوړې چې شریعت نه خلاف نه وي او دغه نه پس بیا د کلی او د وطن کوشش کوي چې ټول په شری نظام راشي نو اوس د کور جوړېدو لپاره اول حکم الله بیانې هغه اول حکم دا دی چې
کور کې چې ته په خلکو باندې مصرف کوي او شومتیا نه کوي نو د کور خلک ټول د ناراضي وي او که کور کې کلک شوم شوي بیا د خلک خپه کېږي نو ګوران زامن ټول خپه کېږي بیا به ته مشکل پیدا شي او دا آیات اصل کې د عمرو بن جموح رضی الله عنه راغله په باره کې راغلی دی عمرو بن جموح ته په باره کې څنګه هغه پښتنه کړو چې یا رسول الله مالونه خډیر دي جوار دي غنم دي او پیسې دي چې شي خرج کو کوم یو شی د الله په نوم ورکو چې الله په خوشاله شي الله تعالی په جواب کې راولېګل چې دا پښتنه موږ چې شی ولګو دا پښتنه موږ چې چاله ورکو خلک یې پیژنای وې نور چار شی ورکای که جوار ورکای که غنم ورکای که پیسې ورکای که وریجی ورکای چې ورکای دا ټول خدي خو خلک یې پیژني چې پیسې زې چاته ورنکي هغه د ورکول ولا خلک څوک دي خیرات اوس درته وای الله فرمایي يسالونک پیغمبر دا خلک تانه پښتنه کوي ما ځا انفقون چې دوی چې ولګوي د الله په لار کې قل تو ورته پیغمبر ما انفقتم هغه چې تاسو لګوي من خیر د سمال نام هر یو مال چې لګوي پروا نه کوي خو فلل والدین اول مور پلار ته ور کوي اول خیرات پچا کیږي مور پلار باندې خو ته ورځ متا سره ویلو چې زکات په مور پلار نه کیږي زکات تانه پاس خلق باندې نه کی مور پلار نه نه کوي او تانه لاندې خلق باندې نه کی لور المسیح المسیح باندې دا شخکته لور زوی المسیح باندې او خزه خاوند باندې زکات نه کی نور خپلوانو باندې کی نو دلته چراغلی دا خیرات دی الله تعالی فرمایي یقول پیغمبر ما انفقتم هغه چې تاسو مصرف کوي من خیر د سمان لام فللوالدین او ول خپل مور پلار ته ور کوي والاقربین او به خپلوانو ته ور کوي د ثواب په نیت باندې علما وایي چې کچیر ته څوک د خپلوانو سره یو چاته تحفه وړي تحفه او د ثواب نیت پکې وکړي په غیبه الله لوی د ثواب نیت هغه صدقه ور کوي صدقې ثواب ور کوي لکه د مثال په تور باندې اختر را روان دی یو ځکه خپلوان لګي بل خپلوانو کار شي وروړي د دې لپاره چې هغه خوشاله شي ولا راضي شي دا ورته په صدقه کې الله حسابي خو که رواج به ګور رواج صدقه نه ده چې ته به مونږ راوړې مونږ تاسو کراو نه د رواج نه بغیر د دې لپاره چې خپلوانو سره خپلوي او پالل شي خپلوانو کار مثال د خوراکي مواد شي وروړي یا مثال جامې وروړي جوړې وروړي نو دې کې به ثواب دی او که د رواج خبر شي به ثواب نشته لکه زموږ اوسو دی وطن کې څوک چې کوشدو کې خو ځای واده شوی نه وي نو خلک د اختر پر ورځ باندې شي نه وروړي خدای رواج جوړ شوی نو په دې کې ثواب بیا نشته دی او کاغه د کوشدي والا څوک وای چې کراوړي کنه وروړي استغفر کار دی او ته چې نخ خپل وری پالما او خبره ده ثواب نه ته ورنه بیا ثواب شته دی د نیتونو خبرې دي الله تعالی فرمایي ولقربین او خپلوانو ته مال ورکیم والیتاما او الله تعالی فرمایي چې ورکې یتیمانو ته خیراتونه ورکې اول مساکین او مسکینانو ته ورکې او ابن السبیل او مسافرو ته ورکې وما تفعلوا من خير الله هغه چې تاسو کوي کوم نیک عمل فإن الله به علیم بشک الله په پويږي ګور تاسو لمخ کی ویل چې د حج او د خیرات بارکه زکات بارکه الله دا خبر ډیر زیاته کوي چې ګور زه په پويګم چاته مخیا و ځان خودونو ته ضرورت کې نشتا هر شی چې کیسه په پويګم کنه که خیرات ورکه زکات ورکه حج لذي چاته نو مخیا او ما د پاره د کړي همانه یو غواړه نو چې ما د پاره د کړي به خلکو ته خیر نه داخلاړل ختم شو نو ځکه الله تعالی فرمایي وما تفعلوا من خير هغه چې تاسو کې کومني کې فإن الله به عليم بشک الله تعالی په باندې پويږي خدینه پس اوس دیم حکم بینېږي چې کله د خپل کور اصلاح شو داغه نه پس اوس میدان ته براوزي ملک وطن کې به اصلاح راولي کرای نه ولي خلک خو اکثره انسانانو طبيعت د زناورو په شان دي هغه باغیان کیږي هغه په یو بل باندې ظلم او زیاتیم کوي هغه ګناهونه کوي زناګان اغلاګان هم کوي نو وي ته به دې مخ نشي خچې دې مخ نشي دا وجې شي نشي په جهاد سره جهاد وکړي الله فرمایي کتب علیکم القتال وي پرشوي دې پتا سو باندې جنگ کول د الله په لار کې نو جهاد په دوه قسمه دی یو فرض عین دی بل فرض کفایي دی جهاد هغه وخت فرض عین دی چې کله کافرو په مسلمانانو حمله کړی وي او مسلمانان داغه طاقت نه لري نو په دې وخت جهاد فرض عین دی په هر نر او خص باندې به جهاد فرض ټول به کوي او یو چې داسې وي چې مسلمانانو په مسلمان تکړوي کوي وي په کافرو حمله کړی وي نو هغه وخت به جهاد فرض کفایي دی فرض کفایي دا مطلب چې د هر ځای نه کوي یو څوک آسان لاړ شي نو کار پې کیږي غاړه اخلاصي الله تعالی فرمایي کتب علیکم القتال فرشوي دی پتا سو باندې جنگ کول وهو کرہ لکم او دا جنگ او جهاد به تاسو له بدخکاری زموږ اوس افغانانو ته ډېر بدخکار کېده څنګه وطن را توران کړه افغانانو ته اکثر خبره بدخکار وطن رانیږي دا ټیک تا چې وطن مرانیږي خلک دا خبره خوشتا خو داغه فائدہ دومره زیاته ده چې خیر کدا کارونه وشي پروا نه کوي دومره فائدہ ده الله تعالی فرمایي او هو کرہ لکم دا جهاد بدخکاری تاسو د پاره واساو نزيد ان تکرو شي ان تاسو به شی بد غني او هو خیر لکم هغه کې تاسو د پاره خیر وي واساو نزيد ان تحبوا شي ان تاسو به محبت کوي د شي سره او هو شر لکم هغه تاسو د پاره بد وي
وای تاسو ته جنگ په ظاهر بد ښکاري خو کې خیر دی تاسو لپاره. والله يعلم الله پويږي او انتم لا تعلمون او تاسو نه پويږئ. تفسير القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله حائب. اوس دریم حکم الله بیانوي چې دا طریقه د احترام د اوقات مقدسه ده چې کوم وختونه د الله او د رسول الله طرف نه موږ ته مقدس وختونه دي دا عزت کول پکار دي او که الله او رسول یو شي ته عزت نه ورکړي د ځان هغه ورځ ته عزت نه ورکړي هغه نه مانځي. الله تعالی فرمایي يسألونك عن الشهر الحرام. الله تعالی فرمایي يسألونك دا خلقتانه پختنه کې عن الشهر الحرام په بار د میاشتو د عزت کې قتال فيه جنگ پدې کې څنګه دی. خدا مسله دا سیوا چې نبی رسول الله والسلام یو ډله صحابه لګري مجاهدین یو طرف ته هغه چې تلیو نو هغه د بزرګ میاشتې نمخ کې میاشت کې تلیو د رجب میاشت نمخ کې میاشت وا په دې کې تلیو جمادی ثانی نو هغه چې کله ورسېدل د میاشت کله د 10 ورځې کله د 9 نو هغه یو کافر ولیدلو هغه کافر ووجلو او مال ته راوس خو هغه میاشت چې واغه د 9 وا نو صحابه دا ګمان کړو چې دا میاشت ګوندې 10 شو دا او دا ګمان یې کړو چې دا د رجب د میاشت نمخ کې میاشت ورځ د اخري ورځ ده نو په دې وجه کافر وجلو لیکن په حقیقت کې هغه د رجب د میاشت اول ورځ وا او په رجب کې هغه د عزت میاشت وا په جنگ په وخت کې منو نو دا صحابهونه له غلطي شوی و دا غلطي چې کافرانو ولیدل هغه نه شی جوړ کړو او هغه یولو جرګه راولې ګره نبی رسول الله ته چې ګوره وې اوسه پر خو د میاشتو عزت کا وې دا د پرې خودلو وې استاو صحابه د بزرګ د میاشت په اول تاریخ باندې وې دا سیزمن قسم کړی دی نو به پیغورونه ورکول چې تاسو داسې وکړه الله رب عزت دا آیتونه راولې ګل الله فرمایي ټیک د چې دا کار غلط شوی صحابونو دا غلطي شوی دا خو تاسو چې بشمار غلطي کوي خپل غلطي ته نه ګورئ دی غلطي ته ګورئ وې څنګه وې تاسو بشمار غلطي دادي چې تاسو د الله د کور نه بیت الله شریف نه خلق باندې کوي او الله باندې کفر کوي او د مکینه مهاجر صحابه د کور وته شړلې دي او جنگ او جګړې سبب جوړ شوی تاسو د خپل غلطیو ته نه ګورئ او کو صحابهونه صرف د یو غلطي وشو وسه نه پرې دی. الله فرمایي يسألونك پیغمبر دا خلقتانه پختنه کې ان شهر الحرام په بار د میاشتو د عزت کې قتال فيه چې په دې کې جنگ څنګه دی. قلت ورته پیغمبره قتال فيه چې په دې کې جنگ کول چې دی کبیر لوی ګناه ده. د اسلام د اول زمانه خبره وا چې په دې میاشتو کې جنگ منو خروست بیا روسته زمانو کې به دا حکم منسوخ شوی دی. عطا ابن ابي رباح او وایي چې اشورون کې اوسم جنگ منه دی دا عالم ته شوی دی لیکن جمهور امت دا خبره کوي چې نه مخکې وخت کې اول وخت کې په میاشتو د عزت کې دا جنگ منو او روسته به جایز شوی دی ځکه ډېر غزاګانې د شي چې په نیمه شو کې به شي د عزت په میاشتو کې. الله تعالی فرمایي يسألونك پیغمبر تعالی پختنه کانه شهر الحرام په اړه د میاشتو د عزت کې قتال فيه چې بده کې جنگ کول څنګه دي. قولوا پیغمبر قتال فيه جنگ کول په دې میاشتو کې کبیر لوی ګناه ده وصد عن سبيل الله اور باندول د الله د لارې نه د خلکو چې حج ته خلک رواني تاسو نه پرې دی او کفر به په الله باندې کفر کول چې دي او المسجد الحرام په مسجد الحرام کې کفر کول چې دي او اخراج اهلی او راوستل د اوسیدونکو د مسجد الحرام منه داغنا اکبر عند الله دا لولي ګناهونه دي الله په نسبانه تاسو د لولي ګناهونه کړی دي دې ته نه ګورئ او د صحابه یو غلطی ته ګورئ. والفتنه الله فرمایي فتنه چې د اکبر من القتل دا ډیره لوی ده د قتل نه. فتنه دي ته وایي چې د جنگ سبب جوړ شي نو چې جنگ سبب جوړ شي خو جنگ په خپل جوړیږي نو تاسو د جنگ سبب جوړ کړی دی چې خلک به د وطن نه شړلې دي نو مجبور دي چې هغه جنگ وکړي. الله تعالی فرمایي ولا یزالون همیشه به دا کافرانه یو قاتلونکم چې تاسو سره جنگ وکړي حتی تر دې پورې يردوکم چې تاسو واړوي و مګرځوي عن دینکم د خپل دین نام ان استطاعوا کو دې وسورسیږي وای کافرانو به ترغه تاسو سره جنگي چې دوی د دین اړولې نه وي څنګه د هر چا خپل هدف دی زمون د مسلمانانو چې سم مسلمان وي داغه هدف دا دی چې ټول دنیا کې اسلام خور شي او داغه کافرانو داغه د چې ټول دنیا کې داغه کفر خور شي ایو سره دې لپاره کار کوي. نو وای کافران چې داغه مشه دا کوشش کوي چې تاسو سره جنگو کې حتی يردوکم چې تاسو واړوي عن دینکم د خپل دین نه ان استطاعوا کو هوسي ورسیږي خو الله تعالی فرمایي چې پام کوي ګور داغه د خپل دین وانه وي وای کچو دین څو غوړي هغه ته مرتد وای څه ورته وای مرتد خادم مرتد حکم څه دی د مرتد احکام لاندې ته وای ملان د مرتد حکم دا دی چې کچرته الله دې موږ تاسو ټول وساتي خو ډیره سخت ورځ دي نو کچرته څوک د اسلام نه مرتد شو کافر شو نو دا خزه هغه سات طلاق شو خزه ختم شو ځکه خزه به مسلمان وي د کافر شو او د مسلمان او د کافر نکاح نه پاتې کی لکه زمونږ اوساسو
دا اوس چې کوم اکثره خلک زید یا خارج ملکونو ته الته زیات مرتد کی او په دې پوی کې نه چې دا خدای کا بده دا خو ډیره د لیونی کړی دي خلکو خیاط الته دې خبر باندې څوک پام نه کوي چې دا مسلمان دی که دا کافر دی بس اکثر الته خلک مرتد شي نو که څوک مرتد شي نو اوله سزا دا چې خدای ختم شو خدای طلاق شو یو دویم دا چې د په میراث کې برخه نه وي کنو رونه دلته پاتې مسلمانان دغه په میراث کې برخه دغه مرتد په میراث کې برخه نشته او دریم دا چې څومره منځونه روزي مخکې کړي هغه ټول لاړل ختم شو که بیا مسلمان شي هغه منځونه روزي لاړل ثوابونه ختم شو او دریم دا څلورم چې کچرته مړ شو هغه به جنازي منځم نه کی او پنځم دا چې هغه د مسلمانانو په دیره کې نه خخي دا خو د دنیا سزاګانې شوي او د آخرت سزا دا چې همیشه به جهنمی وي دوزخ کې وسوځي الله تعالی دې موږ تاسو وساتي نو دغه د پروګرام چې جوړ شوی دی دا پلان چې جوړ شوی دی چې داخله زی ولته پیسې ورته ملاويږي اسانه ورته ملاويږي دا شوم دې د پاره چې خلک مرتد شي چې خلک تشي مرتد کني هغه زموږ وسوسه د ماما زمون ترو زمون نه دي مخبلوان دي چې زموږ وسوسه بچین دي چې ورجی خپل کورونه کې ساتي پیسې ورکړي دا موږ د پاره نه کوي هغه دې د پاره پوخا سوچ کړي دي پلانونه جنګولې دي هغه دا څه وایي چې اول چې زموږ ملکونو ته کوم ځوانان راځي پاک خلک نه قبلې ځوانان قبلې ځوانانو کې بیا واړه ماشومان ډېر قبلې د وړو ماشومانو ذهن وي بالکل پاک وي اچھا دل تراشي زموږ د ټولنه کې رالوي شي ټول کافرانو سره هغه بس خپل کافر کی خو هغه کافر نشي داغه زامن کافران کی که زامن کافر نشي مسیح خود کافر کی بس کافر وضعیت شي او تقریبا د 15 کاله مخکې په ټوله دنیا کې کومه سروې شوی و نو مسلمانان د ټولو نه زیات اوس 70 د ټولو نه زیات شو هغه هم دا وجه ده چې دوی مسلمانان ځان سره واړول او ټولي 70 شو دې مطلب نه دی چې د څوک سی ټول غوندي رسېږي نه الحمدلله تخنه کان خلک هم شته د کله چې مان خواندان هم شته خو ماحول بسري سخت تاثیر کوي لکه ما درته چې زموږ د فاميلي تک کوشر ته موږ یو کس راوړو او دلته موږ د فاميلي کې وسی نو کډیر وخت پورې ځان په خپل دین کلک کی نو نشي کله کولای اخر به موږ سره په خامخ دي کې خامخ کی زموږ وسوسه د ټولنه کې هغه وړي نو امدارنګ دا زموږ وسوسه مسلمانان چې التکمزي اکثر التوړي مرتد کی الله فرمایي او مې ارتد من کوم څوک چې مرتد شو تاسو نه اندینی د خپل دین او فیامت او بیا مړ شو د مرتد په حالت کې دا خبره څه کوي چې بیا الله داسې مهربان دی چې بیا د توبې دروازه خلاصه کړي څنګه وای که مرتد شولې او بیا پوه شولې بیرته مسلمان شوي ام توبې دروازه خلاصه ده بیا د الله بخي خو دومره خبره ده چې هغه مخکې نه کې بیان درکې لاړې امونځونه او د سونه چې کوم کړی دی هغه درنه لاړ او علماء که حج کړي وو نو اوس بل حج کوي هغه حج ونه شو ځکه خلال ختم شو د اسلام د کفر د وجه هغه شو ختم شو خو توبې دروازه خلاصه ده د صحابه په دور کې یو واجبہ واقعه شوی و واقعه دا سوا چې د عمر فاروق تر په زمانه خلافت کې غسان پارب کې یو ظالم جابر قوم دی هر جنگیله قوم دی نو جبل ابن هم الغسانی دغه مشهور جبل ابن هم الغسانی لوی سردار دغه کله چې هغه قوم مسلمان شو فتح شو نو جبل ابن هم الغسانی ایمان راوړ سردار بیا یو وخت کې دا جبل ابن هم غسانی سردار چې داراغه بیت الله شریف کې حج کاوه د حج په موسم کې هغه چې سبا خو ته معلومه ده البته چې دا اکثر کله خلکو نه د احرام فلاش نو چانه احرام فلاش شو هغه یو غلامو هغه د احرام هغه کاو چې د پسترګو و دا جبل ابن هم سردار پسترګو کې ولګي چې ولګي نو دو هغه ته چپېړه ورکړه غلام تیز وهلو چې وهلو غلام را پاتې د دلې گزار ورکړه دیم وهلو چې وهلو دا سردار جبل ابن هم عمر فاروق ته خراب او عمر فاروق صاحب خلیفہ ورته ویل چې دی غلام زه وهلم نو هغه زمانو کې قصاص وي خړای وله غلام راوست ورته دا وری وهلو هغه ول چې ما داسې احرام جوړاوه د پسترو کې ولګي د زو علما نو چې والا مامو والو عمر فاروق صاحب د سردار ته وای جبل ابن هم تا شیخو تامه گزار والے تیمه گزار والے راضی به اشتاره څه چته کوي هغه ورته چې نه ما د منځ کې فرق دی څه فرق دی وای زه سردار مو دا غلام دی هغه ول نه زموږ په دین کې ټول بندگان د الله یو شان دي که غریبی کو مالداری کو سرداری کا د ټول دیورن قسم د الله بندگان ته مسلمان ادمه مسلمان دی جبل ابن هم ول چې خچ د سی وینو زه بس نورې څونه حضور کې د سی کافر کېږم په ظاهر څونه شو دار دا د شپې چې کله شپه شو د شپې لاړ وته لو کافر شو مرتد شو دا خبره د مرتد پورې تا کوم مرتد شو لاړو او هغه وخت ترکیه د مسلمانانو شوی نو ترکیه ته لاړو استانبول ښار ته الته اوسېدلو الته هغه خلک رومیانو عیسویانو هغه د ډیر زیات عزت وکړو څنګه هو پېژاند چې دا یو غټ سردار دی د مسلمانانو نه راغلی دی مسلمانانو بیا کافر شو مرتد شو نو ډیر عزت وکاو نو عزت وکاو ډیر مدپس اسلامي کامیابی زیات شي فتوحات زیات شو ټول ملکونه فتح شو اخیری نمبر د استانبول لا ورسېدلو اب ما سره شو هغه باندې جنگ اراده و د عمر فاروق صاحب نو د عمر فاروق ته د ټول صحابه دا طریقه وا چاول بیال ته خلک ورلېګل
چې اسلام راوړي جنگ نشته، تاسو سره موږ حکومت هم درنه نه اخلو، صرف اسلام راوړي. نو هغه کچا به اسلام راوړو خبره ده کړو بیا جنگ کېدلو. نو عمر فاروق ته یو جرګه ورېګله استانبول ته، استانبول بادشاہ ته جرګه ورولېګله چې اسلام راوړه مسلمان شه، کنه مسلمانېږي جزیه ومنه، خپل دین باندې کفر باندې پاتې کیږي. خو هغه یو مونږ منله، وای کنه مننه بیا جنگ ته تیار شه. نو کله چې د صحابه جرګه ورغله د بادشاہ ته، د ترکی هغه رئیس جمهور چې هرشه وو، هغه ته چې کله ورغله نو هغه د صحابه ډیر عزت وکړ. خو به دغه نه پس ورته ویل چې یاره دوی چې کله خبر ورته وکړه چې مسلمانان شي، هغه ورته ویل چې یاره تاسو راځي تاسو باندې سړی ګورم. عمدي جبل ابن هم ته راوستل چې لپاره یو قسم پیغوري ورکړ چې ته خو وای چې موږ مسلمانان شستان خلک راغلي ما سره کافر شي دي، ته وای چې ما ته دعوت راکړي چې ته مسلمان شه. نو ستا سره دلته راغلی دی او دلته هغه شوی دی، یو دې دپاره یې وروستل او بل دې دپاره یې وروستل چې صحابه چې د هغه عزت وګوري نو صحابه به متاثره شي او دا به زما ملګري شي. حالانکه د صحابه ایمان خو هغه نه و کتلی. چې کله هلته لاړل نو هغه صحابي نقل کوي چې موږ چې کله لاړو جبل ابن هم ته د سرو زرو چوکۍ پرته وه، په هغې ناستو او دوه وینځې ښایسته د ټولو نه ښایسته ښځې هغه ته خدمت ته ولاړې وي او داسې یو توتي راوړو د سرو زرو یو جام و، هغه جام کې سره زر میده کړي وو. وایي توتي راوړو، هغه توتي راغی په دې جام کې داسې ورپېدلو او ځان یې په زهرو باندې هغه په زارو باندې هغه په زرو باندې زر یې ځان کې هغه کړل او بیا ورغی جبل ابن هم په سر باندې د زار داسې هغه زر یې هغه کړل سره زر، وایي دی په سر باندې داسې وشیندل، دغه سر داسې پلکار کاوه. نو وایي موږ چې کله ورغلو نو جبل ابن هم وپېژندلو، ځکه خو موږ سره وخت تېر کړی و مسلمانانو سره، وپېژندلو. وایي هغه زر خپلو نوکرانو ته امر وکړو چې دوی ته د سرو زرو چوکۍ راوړئ. هغه د سرو زرو چوکۍ چې راوړلې کېښودلې، موږ کېناستو، موږ په ځمکه کېناستو. وایي هغې راته ویل چې بې عزت لکه چې نه پوهېږئ، ما درته عزت نه چوکۍ راوړې تاسو په ځمکه کېنئ. وایي موږ ورته ویل چې موږ ته خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي چې د سرو زرو استعمال د سړیو لپاره ناروا او حرام دی. وایي هغه ویل چې صلی الله علیه وسلم، هغه هم دا خبره وکړه. جبل ابن هم چې مرتد و هغه هم دا ویل چې صلی الله علیه وسلم. وایي بیا ویل چې ښځه خیر دوی ته د لرګي چوکۍ راوړې. وایي بیا د لرګي چوکۍ راوړلې. وایي د هغې نه پس بیا ډوډۍ راغله، ډوډۍ چې څومره راوړله ټوله د سرو زرو په لوښو کې وه چې کېښودله موږ نه خوړله. وایي ولې؟ موږ ورته تا ته خو موږ مخکې ویل، موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي د سرو زرو استعمال د سړیو لپاره حرام، موږ دا نه خورو. وایي امر یې وکړو چې ځان نورو لوښو کې راوړئ. وایي هغه لاړه بدل لوښو کې راوړله، ډوډۍ موږ وخوړله. وایي بیا جبل ابن هم داسې مسکی شو، په خندا کې موږ ته ویل وایي څنګه دی هغه عمر مو څنګه دی؟ وایي ما ورته چې عمر خو مو داسې دی چې دا د ستا پورې فتحې راورسېدلې، ټوله دنیا ونیوله، اوس ستاسو د مرګ لمبر دی، د عمر نور څه پوښتنه کوي؟ وایي بیا موږ ورته ویل چې داسې وکړه چې مسلمان شه، دعوت مو ورکړه. وایي هغه ویل چې یاره ما نه موقع تېره شوې ده، زه یو ځل مسلمان شوی یم بېرته مرتد شوی یم، اوس الله ما نه بخي. وایي موږ ورته ویل هېڅکله داسې نه ده، الله د توبې دروازې هر وخت خلاصې دي، داسې مهربان ذات دی چې سړی بیا هم بخي. او بیا موږ ورته ویل چې تا نه مخکې یو سړی مدینه کې مرتد شوی و او بېرته مسلمان شو، د هغې اسلام قبول دی، نو ته مسلمان شه. وایي جبل ابن هم چې موږ راتنګ کړ، هغه وایي چې زه مسلمانېږم، خو 3 شرطونه دي، 2 شرطونه دي. دا 2 شرطونه چې دماغ کوئ. موږ ویل څه شرطونه دي؟ وایي هغه 2 شرطونه دا دي چې یو به تاسو که زه مسلمان شم ټول خلافت په ما ته راکوئ، زه به د مسلمانانو خلیفه جوړېږم. او دویم شرط دا دی چې که زه مسلمان شم ما ته به عمر خپله لور راکړئ. وایي موږ ورته ویل ټولو چې دې کې هیڅ مشورې ته ضرورت نشته دی، موږ مسلمانان د خلافت نه تښتو، موږ یې نه مشري نه غواړو، زموږ په دین کې چې د مشري بد شی دی، موږ مشري پسې لیونیان نه یو، ته مسلمان شه، موږ ته د دې نه ضمانت درکوو ته به د ټولو مشر شي، خلافت موږ نه غواړو مشري. او پاتې شو دا دویمه خبره، ته چې وایې چې عمر دې ما ته لور راکړي، نو دا د هغه شخصي خبره ده، نو دا به موږ لاړ شو هغه سره مشوره وکړو چې دا هغه څه خوښه ده. هغه وایي صحیح شوه. نو دا صحابه بیرته واپس راغلل عمر فاروق صاحب ته. عمر فاروق صاحب ته دا ټوله واقعه واوروله، کارګزاري واوروله. عمر فاروق صاحب وایي چې تاسو نو ولې راغللی؟ وایي امیر صاحب موږ خو په دې وجه راغللو چې دا لور ستا لور وه، نو موږ خو نه وه، نو موږ دې دپاره راغللو چې تاسو سره پکې مشوره وکړو. وایي عمر فاروق صاحب په ژړا شو چې زما د یوې لور په وجه یو سړی د دوزخ نه بچ کېږي او تاسو ما سره مشورې پکې کوئ، مشورې ته ضرورت دی، زه یې ورشئ لور هم ورکوم او حکومت هم ورکوم، ورته وایي راشه مسلمان شه. نو هغوی ټول روان شو، صحابه کرام لاړل. نو د مدینې منورې نه استانبول پورې یو میاشت پیدل مزل و. دوی چې کله هلته رسېدل نو د هغه بدقسمته مریض و، دا جبل ابن هم مریض شوی و. دوی چې ورسېدل هغه مړ و. نو د استانبول په دروازو یې جنازه راووتله. دوی چې پوښتنه وکړه دا څوک دی؟ وایي جبل ابن هم مړ شو. نو وایي قسمت یې نه و په ایمان. نو مطلب دا دی چې د اسلام دین دروازې خلاصې دي، چې څو پورې ته مړ شوی نه زنکدن درته نه راغلی، هغې پورې توبه الله قبلوي. الله تعالی فرمایي وما یرتد څوک چې مرتد شو منکم تاسو نه دیني د خپل دین او فیموت او مړ شو هو کافرون چې دی کافر وي، الله فاولئک دا کسان چې دي حبطت اعمالهم ټول نیک عملونه تباه شو په دنیا کې ولا آخرت او په آخرت کې. اولئک الله ودا کسان چې دي اصحاب النار دا مرګري دور دي، هم دوی چې دي په دې اور کې به خالدون همیشه اوسېږي.
اوس د مرتدینو بیان خو وکړو، اوس د مقابل کې د مجاهدینو بیان الله کوي. الله فرمایي ان الذين بشکا کسانو چې ایمان راوړل ولذین هغه خلک هاجروا چې هجرت کړي دي وجاهدوا به جهاد هم کړي په سبیل الله د الله په لار کې. الله فرمایي اولئک دا کسان چې یرجون رحمت الله دوی امیدونه لري د الله د رحمت، والله الله تعالی غفور رحیم بخون کې رحم کوونکی دی. یسالونک عن الخمر والمیسر، دا اوس څلورمه خبر الله تعالی باندې څلورمه مسله چې د شراب او د جواری مسله ده. دا د ملک د لپاره که څوک غواړي چې ملک دی امن وي نو نشي به بندي نشي او دارنګه جواری به بندي. د نشو د طرف نه سخت بدمنی راځي. موږ تاسو ګورو د شپې د جمعتونو نغلاګانې څوک کوي، چرچانه پوډریان او د کورونو نغلاګانې څوک کوي، همدا بدعمل خلک کوي. یو سړی کډیر غریب وي او ډیر ګناګار وي او چې هغه نشه نه کوي، هغه د شرمولې کار نه کوي. دا شرمولې کار چې کوي دا هغه څوک چې هغه نشه کوي. نو د نشي د وجه ټول ملک بدمنی وي، د شپې غلوي د برکونو تارونه موږ تاسو نه خلک وي، جمعتونو نه خلک بیټری پروتای، دا ټول د نشي د وجه نه پویږي نه. نو دی وجه نه دلته الله دا حکم راغلی غلې چې نشي به ختمي په ملک باندې شنوي. او جواری کې بدمنی راځي. جواری کې څنګه بدمنی راځي؟ ا د جواری په هغه کې خلک کینی ایو کس نه پیسې زی حل حتی چې پټایم په خرج کړي ته په خرج کړي ورسته چې بیزان ته پوي شو غوسه ورزي بیا غسړې ولي مړکیا چې مانه څنګه پیسې ګټې دي. نو دینه بدمنی راځي. نو دی وجنا الله رب العزت دغه شان من کړی دي. نو الله تعالی فرمایي يسالونک اتانا پختنه کوي. يسالونک معنا اتانا پختنه کوي. زمونږ اوس مسلمان امت د خپل پیغمبر صرف 19 سوالونه کړی دي. مسلمان ټول امت لکه نبی علیہ السلام صرف 19 سوالونه شوي. 19 يسالونک ټکه دا چې حساب قرآن کې 19 سوالونه شوي دي. او په دې 19 سوالونو کې شپږ سوالونه چې دي دا کافرانو کړی دي او دا نور سوالونه چې دي دا صحابه کرامو کړی دي، پښتنې کړی دي. او بخاری قومونو پیغمبران ډېر تنگول بیزه پښتنې به کولې، خو صحابه کرامو د ادب د وجنه ډېر بیزه پښتنې نه دي کړی. همدغه پښتنې چې دلته مخکې تیر شوې لکه يسالونک عن الخمر والمیسر او دلته يسالونک عن الشهر الحرام مخکې تیر شو. نو اوس دا دی الله فرمایي يسالونک پیغمبر دا خلک تانه پښتنه کوي عن الخمر د شراب مبارک والمیسر او د جواری مبارک. قل تورته پیغمبر فیهما پدې دواړو شیانو کې اسم کبیر لوی ګناه ده. په جواری کې ګناه ده او په شرابو کې ګناه ده. هو منافع للناس او لږه غوندې پیدې په خلکو تشتا. جواری کې سړی کله ګټو کی او په شرابو کې کله کله سړی مسشي. نو دا پیدا معمولی غوندې پکشته دی. هو اسمهما الله فرمایي ګناه دې دواړو چې دا اکبر ډېر زیات ده من نفعهما د پیدې دې دواړو نام. نو مطلب دا دی چې تاوان دې ګټه نه زیات دی. نو چې د کوم شي د شریعت قانون دی قاعده ده چې کوم شي کې تاوان زیات یو ګټه کم یا بنه کوي ابنه کوي هغه کار کوي چې کوم شي ګټه زیات وي. نو دې کې چې دی نقصان زیات دی او فائدې کم ده نو دا ډول مکوي. اوس سوال دا پیدا کیږي چې شراب خو حرام دي دین کې، نو سیده به د سی ویلو چې مس کې حرام دي دی ولې د سی ونه ویل؟ دلته صرف دومره ویل چې دې کې نقصان زیات دی او ګټه کم ده. وې دا وجه دا وا چې الله تعالی موږ تاسو له تعلیم راکې. تعلیم څنګه تعلیم راکې؟ وې تعلیم دا سره راکې چې یو ځای کې یو ګناه عام وي خلک کې اختوي نو ته سم د مخه غنشي بندولای، سم د مخه ګناه نشي بندولای، په قرار باغ باندې په قرار وخت لري سره. وې دلیل دا دی چې هغه وخت کې شراب عربو کې بيخي عامو دومره عامو لکه موږ تاسو چیس دسیو. او د اسلام په وخت کې مول کې عامو تر جنگ احد پورې، د جنگ احد تر وخت پورې شراب بيخي خلق اسکل. نو چې شراب سره عادت وي نو هغه پر خودنه خلک نو سوار نشي پر خودنه شراب څخه. نو دی وجه الله تعالی اول آیات دار اولې ګلو چې ګوره دې کې فائدې کمی دي او نقصان زیات دی نو مې کوي شراب او جواری. نو د دې آیات نازلېدو سره ډېر خلکو شراب او جواری پرې خدای چې خیر خلک خو زنه نور بیا ویل چې رضا الله باندې کړی نه یو چې نه باندې کړی یو باندې چې نو خو بس کولې. بیا عبدالرحمن بن عوف رته ډوډۍ کړې و صحابه وتا. نو ډوډۍ چې خوړل شو د ډوډۍ نه پس شراب راوړل شو. شراب یې وسکل ځکه شراب خو جایز منه نو. نو چې وسکل نو حضرت علی ته نو نشه شو او جمع د مخ کې شو. چې جمع د مخ کې شو نو تلاوت کې غلط شو ځکه نشه سره خدان ته نه پوي. نو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون فزوی قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون زم عبادت کوم دا بوتانو چې تاسو یې کوي. نو غلط شو. الله رب العزت په سورۃ النساء 5 سپاره کې بل آیات راولې غلو. هغه کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. و اے د ایمان خاوندانو مانځ ته منځ دي کې په داسې حال کې چې نشي د نشي حالت کې نور مکوي. نو صحابه نور دې صحابه نور منشو هغه چې دا دومره بد شي دي چې مانځ وخت موږ مسلمانې کوي نو بس پریدو ډیرو پرې خدل. او دا حکم ګوره وسم دی هر هغه نشه
چې ته ځان ته پکې نه پوهېږي هغه کې مونځ ناروا دی. هغه شرابي کار شوی وي چې ته دومره نشه شوې چې ځان ته نه پوهېږي مونځ به نه کوې په هغه ټایم کې. هغه چې کله نشه ختمه شو مونځ وکړه. خو د دې دا مطلب نه دی چې ته مونځ پرېږده، نه نشه پرېږده، مونځ به کوې خو نشه به پرېږدې، دا مطلب دی. نو بیا هم صحابه منع شو. دریم ځل عمر فاروق سے سوال وکړ، ویا الله مونږ ته د شراب مبارک پوره حکم راولېږه، که دا منع چې منع شو مونږ خو شکمون شو پکې. بیا الله تعالی د سورۃ مائده آیات راولېږلو، هغه کې داسې دي چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. الله فرمایل چې بهشکه شراب، جواری او دا په دربارونو باندې بوتان او دا شان ټول ګندا ناولې دي، وای فاجتنبوه ځان ته نه وساتئ. وای به هل انتم منتهون اسمن کیږي کنه. عمر فاروق سے انتهینا یا رب، او بالکل بسمنی شو، به شراب مکمل حرام شو. نو دې کې موږ تاسو ته د دې خبره تعلیم دی چې کچرته یو ګناه په خلکو کې بيخي عام شوی وي نو ګناه خو بندې او طریقې دا چې پورورو باندې با ګناه بندې. اسې دې مثال به تر واخلم، یو ګناه چې موږ تاسو کې عامه ده، هغه دا چې موږ تاسو پرده نه کوو، کورونه کې پرده نه کوو. څنګه نه کوو؟ موږ کار ترور زوی راځي، ماما زوی راځي او نور خپلوان تر زوی راځي او څوک راځي، حالانکه دا خو ناروا دي په شریعت کې. نو اوس دا کې یو دم بندې ټول خلک د خپلوان خپکی، ټول د خپکی او دا څنګه چلو شو، داسې نه پوي دي کنه، جهالت ده. کله په کار چې بده څو خپنه شي، ځکه چې زستا خپل مخ ته زما وجري تر زستا وجري تر زما تخپلې نو خزم تخپلې خزم خپلې نه دي، خو خلک نه پوي دي. نو دې وجنا دې کې کور کې تعلیم ورکول پکار دي. تعلیم په دې طریقه باندې فقرار کارا چې لکه مثال په تور باندې خو خو مونږ کړو سړی راتللو زنانه په پلاس نشي کول، ورته یو نور پلاس مکوي، پلاس نشي کو پخله کوي. مثال په تور باندې په خو زموږ زنانه ترور زوی ماما زوی سره کې ناشته اوس مکه نه صرف نشي کوه، بس ورور باندې استاخر کغه انسان په خپل پوي. ابي استا کور ته راځي تم دا کور ته مورځه، اول په خپل ځان پابندي ولا کو دا کور ته دانه مورځه. ته چې پردي کور دانه نه ځي بستا کور ته څنګه راځي، په خپل هغه پوي. یو ځل 2000 سره ورته وایم په خپل چې ورنشي دا کور ته بستا کور ته راځي، دا ګناه به ورکشي. او دې ګناه پورې کې دوسر کورونو کې لوی برکت راشي دي، الله ډېر برکتونه راوړي. ان ګوره الله تعالی فرمایي یسالونک پیغمبر تعالی خلق پختنه کین الخمر د شراب مبارک او المیسر او د جواره مبارک. قولوا پیغمبر فیهما په دې دوه کې اسم کبیر لوی ګناه دا او منافع للناس پیدې دي په خلکو د پاره، و اسمهما ګناه دي دوړو اکبر لوی د من نفعهما د پیدې دي دوړو نام. بخاری کې حدیث دی چې حضرت علی رضی الله فرمایي چې ما کوشش کړې و د نبی اسلام لوري کړې فاطمه رضی الله وای واده منو کړې او اراده مو چې واده وکما او خو واده پیسې را سره نه وي، نو ما سره کور کې دوه خانو، یو خراده په غنیمت کې رسیدل او بل نبی اسلام بخشش را کړو، دوه خانه وي. وای هغه مو بوتلې د غره لمنه تا او ځان سره مو یو هغه مو زرګر مو ځان سره بوله، وای زرګر بدا او زرګر مو ځان سره بوله ته سرګړی دارې بل سرګړې په غره کې اور کم بوټي دی، و سرګړې مراره بولو او هغه مونږ چې بازار کې خرڅ کوم چې پیسې وکم چې واده په وکما. نو یا زرګر وځان سره دې لپاره بوله چې هغه سرګړې په هغه خرڅولو. وای مونږه باو خان لاندې د غره په لمن کې کور مخې سره نږدې چوکړې وي، زه سرګرو په څه خطلې وم چې را کوشم چې ګورم و خان ټوټه ټوټه پراته دي. ما ول دا چا وای خلکو راته ویل چې دا ستاتره حمزه داسې کار کړی دی، حمزه تر هو ترو و ما چیرته دی وای د پاس کوټه کې دی، و چې ورو خطل ما حمزه تر هو شراب سکلیو او خپنه شکیو. نو هغه وخت په شراب حرام نه وای چې زه چې ورغلم ته راوډار شوم، ځکه ما نه مشرم او په شکیو موجود نه وای چې خو مړ کړي هم مړ کړي. و بس زلاله نبی له سلام ته ویل چې یا رسول الله دا شکار وشو، وای ګرمي وا نبی رسول الله صادر په سر باندې کې خو روان شو سره چراغلو وېزم او زید رته هو دا درې وړ راغلو، حمزه ته ته ورنه وتلو. نو نبی رسول الله ورته غوسه شو دا ولې داسې کار کړی، حمزه ته په نبی رسول الله غلانو ترېمو او مزولېمو او رضای ورورېمو. نو ورته ویل دا ولې داسې کار کړی دی، هغه ورته ویل چې یا په نشکیو وای هغه سترګې راوچته کړې، ورته ویل چې زه تاسو لازم د پلار نیکو غلامانی زغ پر کار کوم. نو نبی رسول الله پوښتنه دا په نشکې لیکي راخو نبی رسول الله سخت احترام کوم، نبی رسول الله ته نه راوست شو. به دا غیر راوست چې نور نقصانونه وشو، نو به شراب حرام شو. الله تعالی فرمایي ويسالونک پیغمبر دا خلق تانه پختنه کوي ما دا ينفقون چې دوی چې شی ولګوي د الله په نوم باندې. قول العفو او پیغمبر جزان نماز زیتی مال ولګوي زیتی مال. نو سوال دا پیدا کی چې مال چانه زیتی کیږي، هیڅ کله نه زیتی کیږي چې مال څومره زیتی کی خلکو ماغه ضرورت زیتی. حدیث کې راځي په خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کچېتا یو بنده تا الله پوره یو درد سرو زرو نه کیو درا، نو دی وای چې خامخ یو بلم وای چې بل ډکه کې به بل غواړي، نو په دې خو څوک مړی کینا. نو دی آیات مطلب دا دی چې کوم شی چې استا کور کې اشد ضرورت وي هغه وکاو دا غیر زیات کومال وي هغه مصرف کا، نو مال چانه زیدي کی نه خو دا مصرف کا. علماء د دین یو مسله راوستلې ده،
اما مسله دار وستری دا چې یو سړی قرضدار وي قرضدار او خیراتو کې خیرات نه کیږي. خو زموږ اوسه پښتو کې تل مشهور دی چې سړی د چاوري ډیران موز نه کیږي او جما خو کاو کېدلو نو زموږ خیرات هم دسي چې ولا عالمان نه ته چې مې کوا وځي کوم کی نه دې آیات نه دا مسله رستری دا چې سیتی نو مطلب دا د جسد کور ضرورت پوره به خیراتو کا چې ته اوس قرضدار یې ستا خو پر دې پیسې څنګه خیرات کوي نو ول د قرض نه ول پکار دي. الله تعالی فرمایي ويسالونک وتانا پختنه کې ما دا انفقون چې دې چې مصرف کړي د الله پر لار کې قول العفو ورته وایي چې زیاتی مال نه ځان نه زیاتی کوي او خرج کوي د الله پر لار کې. په صحابه کې صرف یو صحابي داسې ابو ذر غفاری رضی الله عنه چې هغه ډیر زاهد تقوادار صحابي وو. هغه د دې آیات نه دا مقصد اخیسته یو بل آیات هم دی. هغه ته دا مقصد اخیسته وو چې دی ویرو جن زیات خوراک ساتل بخي ناروا دي. هغه صحابه سره په دې لانجې کوي. مالدار صحابه سره لکه عثمان تنه شو او امیر ماویه صاحب شو دا مالدار عبدالرحمن ابن عوف رتنه هغه ته وی چې چې سره نه ټول ختم کړي سوا ته مپری دی. هغه وی چې نه الله مون زکات غوښته زکات کې ورکو خیرات کې ورکو سرسه قرباني کو نور مال جایز دی. د ویل چې نه زیتی مال ټول خرج کړي. کذالک یبین الله دارنګ الله بین لکم الآیات تاسو آیاتنا لعلکم تتفکرون دې د پاره چې تاسو سوچ او فکر وکئ فی الدنیا والآخرة سوچ او فکر وکوي د دنیا په کار کې هم او د آخرت په کار کې هم سوچ فکر کول پکار دي. ارمان چې مونږ کولای زموږ د افغانستان خلک چې لانده فیصله کړي انده کړه سوچ فکر نه کوي بس سوچ فکر دا غلط زموږ دین خبره ده چې کله یو کار وی او هغه کار ته مناسب کاری نه مشوره پکې وکړه مشرانو سره خلکو سره مشوره وکړو خیر خلکو سره استخاره وکړه نو بیا بخوي او دا چې تړاندې فیصله کوي بیا وسواخ پیمانه. تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. الله فرمایي اسالونک عن الیتاما دا اوس پنځم حکم الله تعالی بیانوي چې دا اصلاح د یتیمانو ده. وې کوم ملک چې یتیمانو سره اصلاح انصاف کیږي هغه سره خصلو کی عمل کا قربان الله رحم کوي. حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو په کورونو کې بهترین کور هغه دی چې پاره کې یتیم وي او خصلو کول سره کیږي او په کورونو کې بدترین کور هغه دی چې پاره کې یتیم وي بد سلوک کول سره کیږي. نو کته غواړي چې تاسو په کور کې امن وي په دې کې امن وي نو یتیمانو سره خصلو کوه یتیم سره سلام زیاته مکوه چې الله ناراض شي. الله تعالی فرمایي سرونه کا داخله تانه پختنه کوي یعنی الیتاما د یتیمانو بارکه قول ورته وای پیغمبر اصلاح اللهم د یتیمانو خیر خواهی چې د خیرون دا ډیره غوړه ده. دا اصل کې داسې چې سورۃ النساء کې آیات راغلي دی الله تعالی فرمایي د یتیم مال خورل دومره لوی ګناه ده لکه څنګه چې ورو خوري وره. نو دا خبره چې صحابه واوریدله صحابه کورونو کې مې یتیمان وو ځکه اکثر شهیدان شي ورورونه چاته پاتیو چاته خورینه پاتیو چاته تر سامون پاتیو یتیمان. نو چې هغه دا خبره واورید چې دومره لوی ګناه ده هغه د یتیمانو خوراکونه بیل کړل. یتیم ته بیل خوراک په خوځان لوي بیل پخاو وای ولی وسنه چې یتیم مال نه خورل شي نو بیا چې یتیم له چې پوخ ک هغه یتیم بلګو خور ټول خراب شو نو یتیم ته تاوانو پکې. نو صحابه راغله نبی رسول الله ته یا رسول الله مخ خو د یتیم مصرف کم کړي وزیات کړي ولی موږ خپل ور بلاونو د یتیم شی مزان سره پوخ کو اوس به یتیم د لپاره بیل ور بلاو بیل غوړي بیل مال غا به شی مصرف کړي نو مخ خو بدانه کېدل اوس دا مصرف هم کړي او چې پوخ کو یتیم لګو خو نور پاتې شي خراب شي نو څوک الله د آیت راولېګلو چې نه دا مخکې آیات کې شراغلي سورۃ النساء کې دا مطلب نه چې ګوند یتیم سره بيخي اوسېدل منه دي. دا مطلب دا چې همیشه د یتیم خیر خوا اوسه د ځان نه یعنی کته نه ګټه یتیم تلاله پروا نه کوي خو یتیم ګټه ځان ته ورول دا مطلب دی. الله تعالی فرمایي قولوا پیغمبران اصلاح اللهم د یتیمانو خیر خوای چې د خیرون غوړه وین تخالتم او کاوی سره تاسو په شریک یو ځای خوراک کوي پروانه کې پهوانکم زکه تاسو ورونه دي. والله يعلم المفسد من المصلح والله يعلم المفسد الله کوي په فساد کوونکی باندې من المصلح د اصلاح کوونکی نه څه مطلب وای کته یتیم سره شریکیږي د اصلاح په نیت ام الله په پوي دی او کته یتیم سره شریکیږي د فساد په نیت باندې الله پوي کته دې لپاره د یتیم سره شریکیږي یتیم نه ګټاو کی ام الله خبردار دی او کته دې لپاره یتیم سره شریکیږي د یتیم خدمتو کی الله پوي. ولو شاء الله قد الله خو خشوي ول انتکم تاسو به تکلیف درکړی وایم او تاسو ته خامخ ویلو چې یتیم نه بیرشه. ان الله بشک الله تعالی چې دی عزیز حکیم الله غالب او حکمتونو والا دی. ولا تنكحوا المشركات دا شپږم حکم الله بیانوي دا نه دا د نکاح د مشرکانو نه چې د کافر خو سره نکاح نه کیږي د مشرکانو کا مشرک او کافر خو سره د مسلمان نکاح نه کیږي. البته رستو یو بل آیات کې راشي 15 سپاره کې
سورۃ النساء کې چې هغه کې داسې دي چې د يهودو او نصاراو خزي چې دي هغه مسلمانانو لپاره جایز دي اگر چې هغه مشرکان دي خو هغه ته د عزت وري ورکړ شوی دی هغه د کتاب د وجنه چې آسماني کتاب الله تعالی لګل پیغمبر الله تعالی لګل نو دې د وجنه هغه سره د مسلمانانو نکاح کیږي خو غوړه نه ده مطلب دا دی چې يهودي او نصراني خلک سره مسلمان نکاح کولې شي غوړه بهتره نه ده ولی ځکه کې دي شي دین ته در نقصان ورسي خو ګوره دا خبر یاد ولرئ چې زمون خزي هغه ته بخینه روا دي مون خپل خزي يهودي او نصارو ته نشو ورکولای وای دا وری دا وی متجایز دی مونږ نشو ورکولای دا وری وجه دا ده چې خزه اکثره د خاوند د کنټرول لاندې وي نو که چیرته موږ د يهودو او نصارانو یو خزه واده کو نو که خاوند دې تکړه او خيار لایق خاوند وی کې دې شغه مسلمانه کی چې هغه مسلمانه شو جنت ته ولاړ شي او که چیرته خدای نه خواسته موږ نه کوم خزه کافر ته واده شي نو کافر خوند په غالب وي هغه کافر کی چې کافر کا بور تراله شي نو دیو جنا موږ بخپل خزي کافرانو ته نه ورکو خو که يهود او نصارا او خزي موږ ترا کولې نو موږ لپاره جایز دي خو ما درې غوړه نه دي خوله غوړه نه دي اوس هغه دې لپاره پانتونونه جوړ کړي پانتونونه جنکیانو هغه پانتونونو کې جنکیان دې لپاره روزلې کېږي ټریننګ کېږي چې تاسو موږ مسلمانانو ته ورکو خو مسلمانان کافر کړي دې لپاره چې خزه درکې خو کافر کېږي اکثره خلک نو دې لپاره وې د سکارونه شروع کړي دي ډیر خلک باندې واړول مرتد کړل اکثره د خلګي چلته ګرځي راګرځي خسته جلې ځان ته ورته خوا دي خوا کوي هغه سره مینه پیدا شي ورته چې بس واده وي خواده سره کوم کافر شه بس است کافر شي د سکار کوي د دې پیرانو نه داسي دي نو دغه شی غوړه نه دی الله تعالی فرمایي ولا تنكحوا المشركات نکاح کوي د مشرکان او خذ سره حتا یمنا تر دې چې ایمان نه ویراوړې ولا امه مؤمنه الله یخامخا یو وینځ مسلمانه خیرون دا غوړه د مشرکه د مشرک خزنام ولو اعجبتكم اگر کتا سو حیرانیږي دغه خایستا اگر غړي رخصتم وي دغه نه یو غریب وینځ خدام ولا تنكحوا المشركين الله يم پنکام ور کوي مشرکانو سره تا خپل خويند ورانه حتا یؤمنو تر دې چې ایمان راوړي او کته چې مالدار دی الله ولا عبد مؤمن یو خامخا غلام مسلمان چې دی خیرون دا غره دی من مشرکین د مشرک مالدارنا ولو اعجبكم اگر کتا سو حیرانوي دغه مالونه الله فرمایي اولئک کذا کافرون مشرکان چې دي يدعون الى النار خلق را بلی خلق ته دعوت ورکوي ور طرف ته دوزخ ورته والله يدعو الله بلن ورکوي الى الجنه جنت طرف ته او المغفرة او بخنه طرف ته باذن په خپل حکم باندې نو استاخو غدا چې دوزخ لزي او جنت ويبين آياتي الله بينوي خپل آیاتنا للناس خلق تعالی اللهم يتذكرون دې د پاره چې دا خلق پند او نصيحت واخلي ويسالونك عن المحيض دا اوس وم حکم دی مسله د حیض دا نو دا مسله اکثره زموږ اوساسو زنانم ته نه به خبر دي او سلیم ته نه به خبر دي کړي روغ بابونه دي فصلونه دي کتابونه حتی چې لیکل شوی دي نو هغه ټول خو دې وخت نه بیانېږي خو ضروری مسائل به ان شاء الله چې بیان کړو نو حیض چې دا په زنانو باندې کوم مرز راځي دغه مرز چې کوم دی نو د دې باره کې د امام صاحب زموږ امام صاحب مذهب دا دی چې 3 ورځې کم مرز نه وي مطلب دا دی چې کله چې وی خزي یو ورځ یا 2 ورځې مرز راغی او ختم شو نو هغه د حیض مرز نه دی هغه بل مرز به وي کې شي نو بیا هغه کې منظم کوي او روزه به نشي او کاغه ورځ منځونه دې پاتې شي به کثیر راګرځي ځکه د 3 ورځې کم حیض نشته او دا غرنګ د 10 ورځې زیات حیض نشته 10 ورځې زیات کومه خزوانه حیض راغی نو هغه بیا وبلام به منظم کوي او روزه به نشي او د مینس کې کوم دی د 3 ورځې واخلا تر 10 ورځې پورې د مینس کې چې د حیض موده ده دې ته حیض وایي خانو دغه حیض چې کله په زنانه باندې راشي نو په دې وخت کې د لپاره مونږ کولم ناروا دي کله و چې ثواب ګټم ثواب نه کی ګناګاری مونږ ناروا دي لپاره روزه نیول ناروا دي لپاره او دارنګ جما کولم ناروا دي خو ما تاسو لویل کا لسورزون اخواته شو نو رسورزون اخواته مونږ روزه جما ټول جایز دي او کله 3 ورځې کمو نو د 3 ورځې کم چې دی کې نو کوم مونږ روزه چې په پاتې وي هغه به کثیر راګرځي بل مسله زموږ اوساسو د قران کریم دا کومه خزبانه چې هیڅ مرز راغلی وي هغه قران کریم نشي راخسته نه راخسته شي او نه تلاوت کولی شي ناروا دي حرام دي اوس که زموږ ځنې خويندې داسې چې ترجمه لرازي هغه مرز د الله طرف نه دی نو اوی داسې کولی شي په ټوټه باندې راوغلي په بل ټوټه باندې قران کریم راوغلي راوړي یا د بلې خزې ته وي هغه ورته راوړي ورته کتلې شي خو راخلي به نه او وای به نه خو یو بل مسله چې مشکل پکې پیدا شوه دی هغه دا دی چې زنانه خو استادان دي مدرسو کې مدرسه کې استاد وي نو اوس هغه باندې هیڅ راشي کله لسره وي نو لسره چې هغه مدرسې تلل نشي خو اټو شاګردان توا کیږي اوس بس چل کوي نو هغه د پاره بیا زمونږ په فقہ کې د امام مالک سے په قبل هم فتوا ورکړی شوی دا هغه دا چې
چې کدا سي استاد وي هغه د پوره آیات نه لولي، پوره آیاتونه د نه لولي، نیم آیات لولي او یا د ترجمه ور صرف ترجمه دي کې الفاظ دي نه وایي، بیا دا جایز دي. خو ګوتې به بیا هم نه وروړي، ګوتې به نه وروړي، بل شاګرد باندې پاڼه اړې راړي، نو په دغه طریقه باندې ورته جایز دي. او تاسو له موږ چې اکثره سړي دي مسلونه خبر نه دي، نو په د روژې په وخت کې چې لکه څنګه چې مونږ روژه ناروا دي د حیض په وخت کې همدغه رنګ جماع سخت ناروا ده، ګناه ده. الله تعالی فرمایي ويسالونک پیغمبر دا خلک تانه پښتنه کې یعنی المحیض د حیض د مرض په وخت کې قل تو ورته پیغمبر هو اذن چې دا یو مرض دی، یو تکلیف دی. فاعتزلوا النساء الله یې په ډډه شي لري شي د خزونه په المحیض په وخت د حیض کې هم واورید دا چا حکم دی؟ دا د الله رب العالمین حکم دی. اوس کدا څوک نه مني او د خزونه نه جدا کیږي، جما کوي، نو د الله د حکم نه خلاف دی. الله تعالی فرمایي فاعتزلوا النساء جدا شي د خزونه په المحیض په وخت د حیض کې ولا تقربون ومن ذکیږي بیبیانو ته حتا یطهرنا تر دې چې هغه پاک شي د مرض نام. فاذا تطهرنا کله چې خې پاک شویم یعنی چې مرض هم بند شو او ویم لمبل فاتهن بیا راتکوي هغه ته من حيث دا غزینا امرکم الله چې تاسو ته الله حکم کړی دی چې کوم طرف نه الواد پیدا کیږي. ان الله بشک الله چې دی يحب التوابین الله محبت کوي توبه وستونکو سلام ويحب المتطهرین الله محبت کوي د ځان پاکونکو سلام. دا د صفاتونه ولې راوړل ځکه وې کچیر ته چانه انسان ضعیف دی، کچانه دا ګناه شوی وي او د حیض په وخت کې تنجما شوی وي نو توبه خوشته کنه، توبه وباسا ځکه الله چې يحب التوابین الله محبت کوي توبه وستونکو سره. او وې پام کو چې نور داسې کارونه کې ځکه دا ګنده او ناول عمل دی او الله پاک خلق خو پاک يحب المتطهرین الله خو پاک خلق. اوس دینه پس اتمه مسله الله بیان اتم حکم چې هغه د طریقې د اتیان د بیبیانو ته ده. هغه دا چې الله تخوار سره مخکې معلوم وو چې روسته د فتنو زمانه راځي، نو موږ تاسو په دغه د اوسنۍ زمانه کې ډېری فتنې راوتلې دي، دا د تلویزیون او دا د ویډیوګانو ډېری فتنې دي، کافران قسمه قسم فتنې زموږ بچیانو ته راغلي دي. نو خلک به د انګريزانو نه متاثر شي، کافرانو نه، او د زناورو په شان د هر کار د زناورو په شان دی. نو دلته الله رب العزت موږ تاسو سره د آیات کې یو مسله راخی چې هغه د شرم او د حیا مسله ده، خو ضروری ده. هغه مسله دا ده چې کچېرته خپل بیبي سره څوک جما کوي نو جما د هر طرف نه کولای شي، خو جما به صرف هغه ځای کې چالوات پیدا کیږي، اول طرف کې جما سخت ناروا او حرام ده. دغه مسله الله تعالی بیانوي. الله تعالی فرمایي نساؤکم استاسو بیبیانی چې دي حرث لکم هغه زید فصل استاسو دیم، لکه فصل نه سره استفاده کوي نو دا رنګ بیبینم الواد پیدا کول پکار دي. فاتو حرثکم راتللو کې خپل بیبیانو ته ناشئتم څنګه مچ خوخویم وقدموا لانفسکم اولګي د خپل ځانونو لپاره نیک عمل. نیک عمل څه مطلب؟ یعنی هغه نه مخکې چې کومې دعاګانې دي هغه ویل پکار دي. واتقوا الله د الله نه وډار شی والمو پوي شي انکم چې بشک تاسو به ملاقوه د الله سره به مخامخ کیږئ. وبشر المؤمنین والله یزيد ورکه مؤمنانو ته. تفسیر القرآن د قرآن عظیم الشان تفسیر او ترجمه وړاندې کوونکی مفتی عزیز الله طائب. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم دا اوسنهم حکم الله بیانوي چې الله رب العزت فرمایي چې بے ځای قسمونه ونه خورئ، قسم خاره وزانه نه جوړوي. قسم په درې قسمه دی، یو ته قسم غموس وای، بل ته قسم لغو وای، او بل ته قسم منعقده وای. قسم غموس دی ته وای چې یو سړی په 13 زمانہ ماضی زمانہ باندې قسم وخوري او په دروغ یې وخوري. یو کار کړی دی دیو معنی دی کړی، یو کار نه دی کړی دی ما چې کړی دی، خو د معلومات ته چې دروغ وای او قسم یې وکړ. د دې قسم ته قسم غموس وای، د غموس غپی وهلو ته وای. نو معنی دا شو چې دا سړی به دې قسم په وجبانه په دوزخ کې خامخ غوپه خوري، ځکه په دروغ قسم وکړ د الله د نوس پکاوي وکړ. دویم قسم چې د قسم منعقده ده، قسم منعقده دی ته وای چې سړی پر روانه زمانه قسم وخوري، دسی وخوري چې قسم په خدای زو پلاني کار زمنا دو پلانې شه بخرمنا پلانې کار بکومنا یا پلانې کار بخامخ کوم او به ونکو نو د باندې قسم وړي. د دې قسم د پاره بیا کفاره ده. کفاره څه شي ده؟ نو کفاره نورسته براش ان شاء الله یا 3 ورځې پر لپسې روزي نیول دي او یا لس مسکینانو ته 2 وخت ډوډۍ ورکول دي یا غلام آزادول دي، غلام خوشتنه دي. او دریم قسم چې دی قسم لغوه د آیات کرا روان دي. قسم لغوه دی ته وای چې یو سړی د قسم اراده نه وي خو به اختیار د خلینو د قسم لفظ وته یو دا یو سړی په یو شی باندې سم ګمان دی چې دا خود شي دا، لکه مثال یو ځای کې څوک روان دي ستاسو ګمان دی چې دا پلانې دی، تا په سینیت باندې قسم وکړه غوونه خود بل څه خطرو
په دې باندې الله سګنی نسی. الله فرمایي ولا تجعلوا الله مگر زوی الله تعالی عرضتن پشان د ډال ایمانکم پشان د سپر له ایمانکم د خپل قسمونو د پاره. څه مطلب ډال یا سپر داسې شی و چې خلکو به د تور نظام په بچ کولو دفاع وای کوله چې تا باندې به دشمن گزار کاو تا ورته سپر مخه ته کو ډال به مخه ته گزار به بچ کړ. نو الله تعالی فرمایي داسې د قسم نه سپر او ډال م جوړوا چې هر ځای کې ځان په درو قسم باندې خلاصای پام کوی د سیونه کی. ولا تجعلوا الله مگر زوی الله تعالی عرضتن پشان د ډال ایمانکم د خپل قسمونو د پاره ان تبروا چې تاسو نیکی کوي او تتقوا پرهیزګاری کوي وتصلحوا او تاسو صلح کوي بین الناس د خلکو ترمنځ. والله سمیع علیم الله اوریدونکو په ذات ته. اوس د قسم لغو بیان الله کوي. الله فرمایي لا یاخذکم الله الله تاسو نه رانیسی باللغو فی ایمانکم فلغو قسمونو فزل قسمونو باندې لغو قسم جشته وي چې تا اراده نوي به اختیار د خوري نو وترو یا ته په خپل نیت کې سی وي غلط وختلو ولکن یاخذکم لیکن نسی الله تاسو بما پاغه څونه کسبت قلوبکم چې کله کې اراده کړی تاسو زړونو. والله الله تعالی چې غفور حلیم الله بخون کې صبرناک دی. خدا اوس یو بل حکم الله رب العزت بیانې چې دې ته الهوی بشریت کې اله دې ته وایي چې یو سړی کله غوسه شي او د خپل خزینه قسم وخوړلو چې قسم یې وخوړلو اوس دې کې پوره تفصیل دی. که یو سړی د خپل خزینه قسم وخوړلو یو میاشت یا دو میاشت یا درې میاشتې چې زه به تاسو نه نږدې کېږم نو اوس کې دې سړی چیرته دا پرهیز وکاو د دو میاشتې یا درې میاشتې خزې ته نږدې نشو نو هیڅ شی په نه لازمیږي قسم یې پوره شو او خزه کې فرق نه راځي. او که چیرته یو چا د 4 میاشتو قسم وخوړلو 4 میاشتو نه زیات کده سی ویل خپل خزې ته چې قسم په خدای زو 4 میاشتې 5 میاشتې کال ته نه نږدې کېږم او نو اوس مسله سخته ده. اوس که چیرته دا سړی 4 میاشتو نه مخکې خپل خزې ته نږدې شو نو قسم کفاره به ورکړي قسم په واغو او که 4 میاشتې پوره کړلې 4 میاشتو نه زیات او د خزې ته نږدې نشو نه خزه په طلاق شو خو هغه د طلاق باین وایي. په طلاق باین خزه طلاق باین کې دا حکم دی چې به بنوي نکاح تړي نوی نکاح به تړي نه وای مہر وای پکې او دا ډېر خلک د دې چې هغه قسمونه کوي خو پویږي نه مسلمانان دي خو خبر نه پوي نو دې ته الهوی دا ناروا دی آیت کې هم دا خبره ده. الله فرمایي للذین دا کسانو د پاره یلون چې قسمونه خوري من نسایم د خپل خزونه تربصون هغه به انتظار کوي 4 اشهر د 4 میاشتو فین فاون که خپل بیانو ته رجوع کړل په دې 4 میاشتو کې دننه نو بس قسم مات شو کفاره بو کی فین الله وشک الله تعالی چې دی غفور رحیم الله بخون کې رحم کون کې. و ان عزم الطلاق او قصو عازمیرا د طلاق کړه و یعنی 4 میاشتې پوره کړلې نو بیا خزه طلاق ده. فین الله وشک الله تعالی سمیع اوریدونکو علیم پوهه ذات ته. اوس په دې روان آیات کې الله تعالی یو بل مسله بیانوي چې هغه ته عیدت و عیدت په دوه قسمه ده. یو عیدت طلاق خزه ده بل عیدت د کونډې خزه ده. د دوړو لپاره عیدتونه شته. کومه خزه چې خاوند یې مرشي دا به عیدت تیری څومره عیدت به تیری 4 میاشتې ولا سورځي 4 میاشتې ولا سورځو پورې به دا خزه نه د بل خاوند سره نکاح کولې شي او نه دا خایس کولې شي. د خایس ډول سنگارم دې پر ناروا دی او نه به د خاوند د کور وسی. دینه زموږ ډیر مسلمانانه خزه به خبره دي خزونه چې د سړي به خبره دي. دلته پروس کال هغه بل کال تیر کال یو کس چې په واده ته راوخته په دی اردو کې په لار کې مړ شو چې مړ شو نو داغه نه څلوي خورځ پسې خزه بل دوی ته نکاح کړه. حالانکه قران څه وایي آیت کې وایي ضرور مې شوله سورځي حکم دی. نو دا خلک دي مسلمانان ځان ته وایي قران چې نه پیژني نور به دین باندې څه پوښي او دا دومره مشهوره مسله چې ټول دنیا ته خبره ده. او دغه پاکستان کې یو مسلمان بخپل لیدلې و چې اغم یو سړی مړ شوی او هغه ورور یې غوړندیار لږ مو د پس په نکاح کړه. حالانکه دا ناروا دي حرام دي 4 مې شوله سورځي مخکې دغه نکاح سره کیږي نه بل خاوند سره هیڅ سره نه کیږي. نو یو خدا پرې ضروری دی. دویم دا 4 مې شوله سورځي دا خزه د خاوند کو نه بالکل وته نشي نه بوزي بيخي بوزي نه او کډیر سخت ضرورت دا مطلب ک ډاکټر پتلا بیرته بزان نه ورسي. او یا مثال په تور باندې مور یا پلاری مړو کومور پلاری مړو نو الته وزي خو بیرته شپم دي زه تراوړي شپه د خاوند کور تراوړي او پاغه وخت کې نکریزي رانجو سری شنه تیز جامې د ټول روا حرام دي. دا د الله حکم دي مونږ یې وایو کوڅو کې منیو کنه منیو دا خپل خبره ده. اوس کلیش څوک سره دین ونه منی چې نه منی خو د خپل کار دی خو څوک ځان ته مسلمان وای نو په کار اجدا کارونه وکي. خانو یو عزت خدا دی دا د هغه خزې دی چې کومه خزې خاوند مړي 4 میاشتې ولا سورځي. اوس کې وخت دا چې خاوند مړ دی او داغه په خټه کې الوات دی بیا مسله جدا ده. بیا مسله دا ده چې کله چې خاوند هغه معشوق پیدا شو کله چې معشوق پیدا شو داغه نه پس به څلوي خرځي هغه څومره موده چې د ویني بندېدو هغه چې بند شو بس دینه پس به دې عادت ختم دی. قبل چا سره نکاح کې کول شي چې دا هغه وخت کې چالوا دي په خېټه باندې او کچرته د سی وکړه کله د سی کې چې وخزه
خاوند مرشي او دغه مرز نه راځي د دې سره د مرز اتباع دي چې به مغسرور مشته ولا سوري وي دیم عدت طلاق دی طلاق داسې دی چې یو سړي خپل خزه طلاق کړله چې طلاق کړله نو دغه عدت چې درې مرزونه دي چې درې ځله هیڅ مرز پیراغی دا خزه دی خاوند نکاح نه وزي بل خاوند سره نکاح کولی شي خو که یو خزه داسې و چې مرز په نه راتللو لکه ځنې ماشومیانې زنانه وي یا غټ زړه خزه وي مرز په نه راځي هغه څه کوي نو دغه لپاره به درې میاشتې دي درې میاشتې به انتظار کوي کله چې درې میاشتې تېرې شوي دغه نه پس قبل خاوند سره نکاح کولی شي خان الله تعالی فرمایي والمطلقات طلاق شوی خزي چې دی طرف اسنا دوی به انتظار کوي بیان پسینا په خپل ځانون باندې ثلاثه قروء تر درې مرزونو پورې چې درې مرزونه پیرا شي بس دا به بل خاوند تتلی شي ولا يحل له نو حلال دي خو ته یکتم نه چې دی پټ کی ما هغه ماشومان خلق الله چې الله پیدا کړی پر رحم نه دوی په خېټو کې څه مطلب کې دې شي د سی وخزوي چې خاوند دې مرشي او دغه په خېټه کې دوه میاشتې ماشوم وي داغه اوس ماشوم پټي تله پټي وي مړ ذاته مې شي بزته ناشته ما نو هغه انکار کوي چې زما ماشوم نشتا نو دې څه باندې کوي ځکه دا خو پردې ماشوم تبا کوي ها ان الله ان كنا منا کچته وی دا خدي چې ایمان لري بالله په الله ونی او اخر پورز د اخرت باندې وبعولتهن خوندان د دې خزو چې دی حق ډیر حقدار دی بیره دهنه د دې په واپس کول باندې په ذالک په دغه موده کې یک یو سړی خزي ته طلاق ورکړیو طلاق رجیه طلاق باین ورکړو سره روان دي ان شاء الله یو طلاق ورکړیو نو هغه درې مې شو کې بیرته خپل خزي ته رجوع کولی شي خو باغ شرط باندې چې یو طلاق ورکړی وي او کچرتا طلاق باین ورکړی به باندې نکاح تړي او کدرې طلاق ورکړي نو به بيخي د سره د واپسې امکان نشتا د دنه مکمله د خزه ختم شولا او بل خاون سره به نکاح کوي کاغه به خپل خو طلاق په به طلاق لشي خو کني طلاق کړي بس دا خزه ده الله تعالی فرمایي ان ارادو اصلاحا کچته اراده و اسلام ولهن مثل الذي يخذ د پاره هغه حقوق دي عليهن لکه څنګه چې په دوی د سړي حقوق دي مطلب دا دی چې دا دانه د چګونی د خاوند حق څو د خزینه نشتا نو ویلا که څنګه چې د خاوند په خزي حق دی وای دا رنګ د خزي په خاوند باندې حقونه دي او د خزي څلور غټ حقونه دي یو حق چې دی هغه د مہر دی دویم حق چې دی هغه د ډوډۍ دی دریم حق چې دی هغه د جامو دی دریم حق چې دی څلورم هغه د کور دی نو کوم سړی چې واده کوي په کار د خزي ته مہر امور کی د کور تنظیم ورته کی د جامو تنظیم ورته کی د ډوډۍ کدا څوک نشي کولای پر دې خزي څوک نه راوځي ډېر د اپوی جاهلان د سړي د سپینګیرو مشرانو کې هغه خپل زوی پوي د ما زوی هیڅ توري نه دی او بیا خزه ورته پر دې راوځي کی نو هغه بیا خزه غریب سرګردان ناشته وي هیڅ شي نشي کولای نه میړه ساتل شي نو بیا بل نه طلاق کوي د ظلم نه دی پکاره الله تعالی فرمایي ولهن مثل الذي ياخذ د پاره په شان د حقونه دی عليهن لکه څنګه چې په دوی باندې د خاوندانو حقونه دی بالمعروف خود قانون سره سما دانه چې وخت خاوند باندې د بوج کیږي چې هغه ولنور نشي نه وسره سما وللرجال او د سړیو د پاره چې دی عليهن په دې خزو باندې درجه یو درجه غراواله نور خزو سړی خو دوړه د الله بندگان دي دوړه یک قسم مخلوق دی هیڅ فرق دوړو کې نشتا خو صرف یو درجه فرق سړیشتا هغه یو درجه فرق څه دی هغه یو درجه فرق دا دی چې خز مشری به سړی وي دا ولی وې ځکه کور کې مشر معلوم نشي خو ګډوډي جوړيږي دیو جنا شریعت دا پر کړی دی چې خزه کولې شي چې د خاوند تابعداري وکي په دغه مشرۍ کې ولې رجال د سړیو د پر علیهن په دغه خزمانه درجه تن یو درجه ده والله عزیز حکیم الله غالب حکمت والا دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین